رهایی ګاندي چې زما د حاله زموږ خلکو خبر کړی و او څه خلک ورله تللي هم وو. مهاتما ګاندي لارډ ارون له لاړو او هغه ته یې وویل چې دی خو زموږ د کانګرس سړی دی، ته یې ولې نه پرېږدې؟ دا خو ته د سولې خلاف کار کوي. هغه ورته وویل چې تا له دا پښتانه دوکه درکوي، پښتون او عدم تشدد، ته خو لږ سرحد ته لاړ شه، دا خلک خو د تشدد نه ډک دي. ګاندي چې ورته وویل چې که ته باچا خان نه پرېږدې نو بیا زموږ او ستا صلح ماته ده، نو زه یې پرېښودم. عبدالاکبر خان او سرفراز خان زما نه وړاندې رها شوي وو، خو لا کلي ته تللي نه وو او د ګجرات په ښار کې دیره وو. چې زما د رهایۍ نه خبر شو نو ما له د جیل دروازې له راغلل او زه چې د جیل نه بهر کېدم نو په زرګونو هندوان، مسلمانان او سیکان را جمع شوي وو. زه یې په موټر کې کېنولم او په ښار کې زما جلوس وښکلو او بیا یوه لویه جلسه وشوه. ما د هغې شکریه ادا کړه او یو مختصر تقریر مې وکړو. چونکې ما ته د لاهور د دوستانو له طرفه ډېر تارونه او ټلیفونونه راغلي وو، نو په دې وجه زه لاهور ته لاړم. په دغه وخت کې زموږ د جیلم یو دوست د موټرو سره راورسېد او موږ اول جیلم ته او بیا لاهور ته روان شو. زه یې چې جیلم ته په زور روان کړم، ولې چې موږ د لاهور خلکو ته ټلیفون کړی و، لیکن چې څه وخت جیلم ته نږدې شو او هغه ښځې او نر مو ولیدل چې زموږ په انتظار کې د ښار نه بهر راوتلي ولاړو، نو ما زړه کې وویل چې که موږ دلته راغلي نه وی نو دې خلکو ته به ډېره صدمه رسېدلې وه. زموږ جلسه په ټول ښار کې وګرځېده او بیا واپس د خپل دوست ځای ته راغلو او د لاهور د تلو انتظام وکړو. لاهور ته ګاډی د شپې په 1 بجه تلو. لنډه دا چې لږ څه آرام مو هم ونه کړای شو. سټیشن ته راغلو. لاهور کې زما استقبال. سرفراز خان کلي ته رخصت شو او زه او عبدالاکبر خان لاهور ته روان شو. مولانا ظفر علي خان پنډت شنتانم سره د نورو دوستانو په سټیشن کې ولاړو. مونږ د پنډت شنتانم ځای ته روان شو. اغا لال باچا او علي ګل خان هم دلته وو. علي ګل خان د پېښور نه د لال باچا د بوتلو دپاره راغلی وو، ولې چې هغه 1 کال قید او زموږ نه وړاندې خلاص شوی وو. لږ ساعت پس دا خبر راغی چې ښځو په زنانه جیل خانه مورچه ولګوله او مسز جوت شي ما سره خبرې کولې چې په دې وخت کې په منډه منډه د هغې لور راغله او ورته یې وویل چې مورې راپاسه، مورچه ولګېده. موږ ټول په موټرو کې زنانه جیل ته روان شو او چې څه وخت ورسېدو نو څه ګورو چې د جیل مخکې جنډه ښځه ده، ښځې ترې چاپېرې ناستې دي او قومي نظم وایي. جګړه په دې ده چې مسز آصف علي نه پرېښوده. د دې دپاره نورو ښځو وی چې موږ هم د دې ځای نه نه ځو چې تر څو دا رها شوې نه ده. په ډېرو خوارو مو هغې ورضا کړې او واپس راغلو. په واپسۍ کې مو د هلکانو په جیلخانه کې خپل خدای خدمتګار مکرم خان د ترناو شولګرې سره د ملګرو ولیدو چې په بارک ختلی و او موږ ته یې اشارې کولې. موږ ورته وویل چې خفه کېږئ مه، دې څو ورځو کې به خلاص شئ. دا زموږ هغه هلکانو چې د لاهور په شرافخانه کې قید شوي وو. د جلوس وخت 4 بجې وو او 4 بجې د کانګرس کارکنان را جمع شول. زما د پاره خو څه د سورلۍ انتظام شوی وو، خو ما وی چې زه په سورلۍ کې نه ځم، جلوس سره به پیاده ځم او دوی سره پیاده روان شوم. ځای په ځای مسلمانان، هندوان او سیکان زموږ استقبال ته ولاړو. خلکو ته به یې په غاړو کې ګلونه اچول او د مسلمانانو هندوانو له طرفه سپاسنامې راکېدی شوې او په یو ځای کې یو مسلمان ماله 1 لونګۍ او 1 قوله هم راکړه او هغې وی د ټوپۍ په ځای پټکۍ په سره وه. مو سره په جلوس کې ډېرې زنانه هم وې. زه ډېر ستړی شوی وم، خو چې د هغې جوش او مینې ته به مې وکتل نو موټر کې نه کېناستم. ماښام جلوس ختم شو او موږ د جلسې ځای ته ورسېدو. د جلسې ځای د خلکو نه ډکو. په زرګونو ښځې، نر، هندوان، مسلمانان او سیکان جمع شوي وو. چونکې موږ د شپې په ګاډي کې پېښور ته راتلو نو د لاهور کارکنانو ته مو وویل چې د جلسې کار څومره مختصر شي هومره به ښه وي. ما د سپاسنامې په جواب کې مختصر تقریر وکړو او د سپاسنامې جواب مې ورکړو او شکریه مې ادا کړه. دوی ته مې تقریر کې وویل چې موږ له بېغمه کېناستل نه دي پکار، چې څومره کېدی شي هغومره کار باید وکړو، ولې چې دا صلح نه ده بلکې التوا ده. زما به دا کوشش وي چې د آینده جنگ دپاره 1,00,000 رضاکاران د عدم تشدد په اصولو تیار کړم
په دې سلسله چې کله زه څه موده پس د سودم زولا مردان په دوره لاړم نو هغې ماته په منظومه سپاسنامه کې وویل چې 100,000 رضاکاران چې تا د لاهور جلسه کې اعلان کړی دی ستا د شان سره نه ښایي. د دې نه معلومېده چې په هغه وخت کې په پښتنو زلمو او ځوانانو کې څه قسم جذبه وه چې جلسه ختمه شوه نو دومره خلک رانه راچاپېره شول چې موټر ته مو لاره نه مونده. خلکو ته مو سوال وکړو چې مونږ له لار راکړئ ګاډی به رانه لاړ شي. خلکو لار راکړه خو د هجوم په وجه د موټر یوه دروازه هم ماته شوه او ریل ته په وخت ورسېدو. ریل کې سواره شو ریل روان شو. مولیانو چې د سحر بانګونه وې مونږ پینډۍ ته ورسېدو. د پینډۍ په سټیشن د انقلاب زنده‌باد چغې وې. زه ویښ وم خو ملا مې خوږېده. پاڅېدی نه شم چې اخر مې د سیټي صاحب आवाज واورېدو نو پوه شوم چې دا خلک خو مونږ له راغلي دي. سیټي صاحب مونږ سره د ګجرات په جیل کې قید او ډیر ښه سړی و او د پیکوړو باتینګړو او چڼو جوړولو ډیر ماهر او دا څیزونه به یې تلول نو مونږ له به یې راکول. په ډیرو خوارو پاڅېدم او د ریل نه ورکوز شوم. زمونږ په لیدو هغوی ډیر خوشحاله شول او راته کلک شول چې مونږ سره به کوزیږئ. په ډیرو منتونو ترې خلاص شوم چې پیښور کې به راته خلک په انتظار وي او ورته مې وویل چې بیا به راشم. مرخاته کیمبلپور اټک ته راورسېدو. زه د پاڅېدو نه وم چې په دې کې یو خدای خدمتګار زما ډبې ته راوختو. د هغه په لیدو خوشحاله شوم. اواز مې ورته وکړو هغه په ټوپونو شو او بهر یې منډه کړه. نور ملګري خبر کړل. په دې کې ګورم چې د میا عیسی زرین خان د یو څو کسانو سره راغی او راتر غاړې شول. معلومه شوه چې دوی هم د ډیرو د جیل نه راخلاص شوي دي. د دوی په لیدو زه جوړ شوم او هغه دړه مې بالکل ورک شو. مونږ ټول په یوه ډبه کې کېناستو او یو لوی ګپ مو ولګولو. گاډی روان شو او د نوښار په سټیشن ودرېدو. باوردي خدای خدمتګار سره د نورو خلکو زمونږ په انتظار کې ولاړو. د ډبې نه وتل راته مناسب ښکاره نه شول. ما وې هسې نه چې ریل روان شي نو د خپلې ډبې په دروازه کې ودرېدم او یو څو خبرې مې دویو ته وکړې او گاډی روان شو او پیښور ته ورسېدو. سټیشن ته ډیر خلک راغلي وو. مونږ د گاډي نه کوز شو. خلکو سره مروغ جوړ وکړل. بهر موټرې ولاړ وې. زه عبدالاکبر خان او میا احمد شاه په یو موټر کې کېناستو او لعل باچا او علي ګل خان په بل موټر کې کېناستل. زمونږ جلوس په ټول ښار کې وګرځېدو او د هغې نه پس مونږ کلي ته روان شو ځکه چې هلته هم ډیر خلک زمونږ په انتظار کې وو. مونږ چې د نحقۍ تاڼۍ ته راورسېدو کوم ځای چې زه گرفتار شوی وم په هغه ځای یوه دروازه جوړه وه او د داوودزو تختبادي خان عبدالاحد خان او نور خلک زمونږ استقبال ته ولاړو. مونږ یې د موټر نه کوز کړو. خلکو سره مروغ جوړ وکړل او د یو مختصر تقریر نه پس رخصت شو. ځای په ځای خلک ولاړو. اخر دا چې مونږ 400 ته ورسېدو. دلته په زرګونو خلک جمع وو. دلته مونږ د موټر نه کوزیدل مناسب ونه ګڼل. ما میا احمد شاه او عبدالاکبر خان د موټر نه تقریرونه وکړل او اتمانزو ته روان شو. په زرګونو خلک مونږ سره روان شو. څه وخت چې د اتمانزو مقبرې ته ورسېدو نو مونږ د موټر نه کوز شو او د هغو شهیدانو زیارتونو له لاړو چې لږې ورځې وړاندې د پیرنګیانو په ګولو د اتمانزو په جلسه کې شهیدان شوي وو. دا واقعه داسې وه چې دلته اتمانزو کې خدای خدمتګارو جلسه کوله. په هغې پسې پوځ راغی او ترې چاپېره شو. ورته یې وویل چې جلسه مه کوئ او ځئ. ولې دوی ونه تلل نو ډزې یې پرې وکړې. 2 کسان پکې شهیدان شول او نور خلک وتښتېدل. زمونږ جلسو ته به ډېرې زنانه هم راتللې. هغو زنانو کې یوه جینۍ وه چې زما خورزه وه. دلارا نوم یې و او د رب نواز خان سالار اعظم خور وه. هغه د زنانو نه راووتل او جلسې طرف ته یې رامنډه کړه. کوم خلک چې تښتېدل هغې کې یوه سړي ورته وویل چې یا جنۍ دا ته څه کوې نه وینې چې دا ډزې کېږي. دوی ورته وویل چې بې غیرتو تاسو تښتئ ځکه پرې زه مخامخ ورځم. د دې جنۍ په وینا دا ټول خلک ور واپس شول او د پوځ نه چاپېره شول. نو د پوځ افسر تپوس وکړو چې دا خلک څه غواړي. سعدالله خان ورته وویل چې دوی ستا تالاشي اخلي چې تاسو دوی مړي د ځان سره یونسئ. په دې خبره پوجان د خلکو د منځ نه ووتل او لاړل. هلته ما د شهیدانو په یاد کې یو مختصر تقریر وکړو او خلکو ته مې وویل چې د ازادۍ بوټي د ځوانانو د وینو په اوبخور لویږي او کوم بوټي چې مونږ لګولي دي امید دی چې ډیر زر به لوی شي. ولې چې زمونږ ځوانانو ورله د خپلو وینو اوبخور ورکړو. د دې ځایه مونږ جلوس مات کړو. عبدالاکبر خان خپل کلي ته او میا احمد شاه خپل کلي ته لاړل.
زه سره د خپلو مهربانانو حجرې ته لاړم. کور هم زنانو نه ډکو. د هغې ولیدو له هم لاړم. اکثر دوستان زما نه رخصت شول، خو زه په آرام نشوم. ولې چې څوک به تلل او څوک به راتلل. څه وخت چې به ډېر خلک را جمع شول نو ډاګ ته به راووتو او ټولو ته به مې یو تقریر وکړو. په دې کې به ډېرې ښځې هم راغلې وې. زمونږ په زنانو کې هم ډېر جوش او سیاسي شعور پیدا شوی و. مونږ چې د خلکو دې جوش و خروش ته وکتل نو پوه شو چې ځمکه تیاره ده او د کار وخت دی. د دې موقع نه فایده اخیستل پکار دی، ځکه چې زما دا یقین نه و چې دا عارضي صلح به پایداره پاتې شي. نو په پښتنو کې مو کار شروع کړو. شپې او ورځې ته به مو نه کتل. دوی پسې کلی په کلی، کور په کور په ټوله صوبه کې وګرځېدم. ټول مې د دنیا په حالاتو پوه کړل. نو تسلي مې وشوه. ما له خدای ډېر ښه ملګري را کړي او جیلخانو کې ډېر ښه تربیت حاصل کړی، ځکه چې جیلخانه د قومي کارکنانو دپاره یو تربیتګاه ده. زمونږ د تنګي صاحب حق صاحب ډېر مخلص خدای خدمتګارو. د سره چې بچا بحث کولو نو د به ورته وویل چې ته جیلخانې له د قام او ملک دپاره تللی، نو چې هغه به ورته ووی چې نه نو د به ورته ووی چې ته په قرآن نه پوهیږي. زه چې جیلخانې ته لاړم نو په قرآن پوه شوم. زمونږ د کار طریقه دا وه چې د صوبې د یو سر نه به شروع شو نو بل سر ته به مو ځان رسولو. مونږ په ټوله صوبه کې او د صوبې په ټولو ضلعو کې یو شان کار کړی دی، خو چې په کومو علاقو کې به خدای خدمتګاران پیدا شول نو په هغه علاقو کې به تحریک هم ترقی کړې وه. 12 باب دورې. څه ورځې زه د خلکو له وجې ډېر ناوزګاره وم، خو څه وخت چې خلک کم شول نو بیا زه او میا جعفر شاه او عبدالله شاه په لویه دوره ووتو. موټر کې مو د ثوابۍ او نوښار دوره وکړه او شپې له زیارت کاکا صاحب ته لاړو. ځای په ځای زرګونه خلک مونږ ته ستړي مشي ته ولاړو. پښتنو کې ورورولي، قامولي، مینه، محبت او سیاسي شعور پیدا شوی و. خلکو کې داسې جوش و چې بیان یې کولای نشم. د نوښار په جلسه کې ما له خلکو یوه سره جوبه راکړه او د راکولو په وخت یې راته وویل چې دا یاد ولره چې دا جوبه زمونږ په وینو سره ده چې زمونږ مظلومان درنه هیر نشي. په مونږ ناوخته شو، زیارت ته ناوخته ورسېدو. خدای خدمتګار غریبان مخې له راغلي وو او تر هغې ولاړو چې مونږ ورسېدو. زمونږ په ورتلو ډېر خوشحاله شو او مونږ د فخر قوم میا حمید ګل صاحب ځای ته لاړو. چون کې فخر قوم میا صاحب وفات شوی و، هغه د خپل قام او ملک دپاره ډېرې قربانۍ کړې وې. په دې وجه مونږ د هغه لاسنیوي له د ټولو نه اول لاړو. سبا له مو زیارت کې جلسه وکړه. چې جلسه ختمه شوه نو بیا کلي ته واپس را روان شو. بیا ما د حشنغر او د دواوي دوره شروع کړه او خلکو ته مې د خدای خدمتګار او جرګو اغراض او مقاصد ښکاره کړل او هغوی مې د خدای خدمتګارۍ په تحریک پوهه کړل. زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې د هر کلي په جلسه کې ډېرې ښځې شریکېدلې، خو د تنګي په جلسه کې چې مې د ښځو زور ولیدو نو زړه مې باغ شو، ځکه چې زما دا عقیده وه چې یو قوم هله ترقي کولی شي چې د هغوی سره ښځې اوږه په اوږه لکه د ګاډي د دویمې پایې روانې شي. د الله تعالی شکر مې ادا کړو چې زمونږ خوارۍ ځای ونیو او چې زمونږ زنانه را بیدارې شوې. ډېر امیدونه مې پیدا شول چې که خیر وي اوس به زمونږ قام ترقي وکړي. د تنګین آبازو ته لاړو. د آبازو نه قطب ته یو وړوکی کلی دی چې هغې کې ډېر مخلص خدای خدمتګار اوسیږي. په دې خدای خدمتګارو د آبازو کاکا خیل میاګانو ډېر ظلمونه د پیرنګیانو په وخت کې کړي وو. ورته یې ویل چې خدای خدمتګار پرېږدی، خو د آبازو کاکا خیل میاګان په دې ناوړه اراده کې کامیاب نشول او زمونږ بهادرانو خدای خدمتګارانو ته د قوم او د ملک د خدمت په لاره کې چې څه مشکلات او څه تکلیفونه د دې میاګانو د لاسه رسېدلي وو، هغې په ډېر صبر او استقلال برداشت کړي وو. له دې ځایه دواوې ته پورې وتو. د کتوزو خلک مونږ له مخې له راغلي وو. دا د دواوې مرکز هم و. دلته ډېر خلک جمع وو. جلسه مو وکړه او خلک مو د خدای خدمتګارۍ د اغراضو نه خبر کړل. شپې له مټې ته لاړو. هلته مو هم جلسه وکړه. د مټې نه سبا وختي سره د خدای خدمتګارو سیکو ډېرۍ ته لاړو. په لاره چې به څوک خبرېدل د کلو نه به زمونږ د لیدو لپاره راوتل او دې جلوس کې به شریکېدل. چې ډېرۍ ته راورسېدو نو زمونږ شمېر زرګونو ته رسېدلی و. په ډېرۍ کې چې جلسه وشوه نو د جلسې نه پس مو د برې دواوې خلک رخصت کړل او مونږ شپې له امباډیر ته راغلو. د دې ځای خلک په خدای خدمتګارۍ کې سستو. د دې دپاره په جلسه کې ما ښځو ته اپیل وکړو او ورته مې وویل چې دا ملک څنګه د سړو دی، دغسې د ښځو دی.
او که سړی خدای خدمتګارۍ ته تیار نه وي نو تاسو هم لا وتړئ او تاسو خو هم ما سره وعده کړې وه که د ظلمونه پوره نه شوه فخر افغانه جنکۍ به دې ګټي نه. د هغې ټولې جلسې په مخ کې هغې وویل چې موږ ټولې تیار یو او تا سره د قام د خدمت وعده کوو چې څه وخت د جلسې نه فارغه شو زه سره د یو څو خدای خدمتګارو دولت پورې ته لاړم او د ماښام لمونځ مې هلته وکړو او خلکو سره مې دغه خبرې وکړې. شپې له امباډیر ته واپس راغلو، سبا له سوکړ ته راغلو، هلته مو جلسه وکړه او ترناو ته راپورې وتو او چې ترناو کې جلسه وشوه نو شپې له وتمانځو ته راغلو. د کانګرس جلسه کراچۍ کې چونکې د ټول هندوستان د کانګرس د جلسې ورځې نږدې وې نو په دې وجه مې نورې دورې پرېښودې او د جلسې دپاره مو د تللو انتظام شروع کړو. زما دا خیال و چې د هرې علاقې جرګه دې یو خدای خدمتګار د کانګرس جلسې له موږ سره ولېږي او د دوی خرڅ دې خپلې جرګې برداشت کړي. دې کې دوه فایدې وي، یوه خدا چې خدای خدمتګار به په دې سفر کې تجربه کار شي، بل به زموږ پروپاګنډا په ټول هندوستان کې وشي. زما د تجویز جرګې منظور کړو او د هر ځای نه جرګو یو خدای خدمتګار باوردي راولېږلو. په وتمانځو کې یو څو ورځې جرنیل عظمت خان چې ډیر قابل او همتناک جرنیل و دوی له ټریننګ ورکړو. د ټولو دپاره یو شان وردۍ جوړې شوې او بیا کراچۍ ته روان شو. چې څه وخت پېښور ته ورسېدو نو خدای خدمتګارو ډیره پروپاګنډا او جلوسونه کړي وو او په دې طریقې د خپل مقصد اشاعت کړی وو. 46 باوردي خدای خدمتګارو، زه او حاجي عبدالغفار خان، مقصود جان، عبدالله شاه او سعد الله پرې د پاسه وو. د خدای خدمتګارو سرخپوشو ښه اثر د خدای خدمتګارو کمانډر مونږ سرور شاه مقرر کړو او خزانچی او منتظم مقصود جان شو. مازیګر په ریل کې سواره شو. دا گاډی نیغ کراچۍ ته تللو. سټیشن په سټیشن چې به گاډی ودرېدو نو موږ به گاډي نه راکوز شو او د جلوس په صورت کې به را روان شو. ډول او سرونه به غږېدل او چې خلکو به واورېدل نو خلک به را جمع شول. نو موږ به خپله پروپاګنډه کوله. سحر وختي لاهور ته ورسېدو. دلته گاډی بدلېدو. لاهور کې ډیر زیات خلک سټیشن ته زموږ لیدو له راغلي وو. خدای خدمتګار سره د خپل بیم باجې په قطار کې روان شو. یوه عجیبه نظاره وه. په خلکو دومره اثر وشو چې زما یو دوست وویل چې ستاسو د دې نننۍ مظاهرې نه معلومیږي داسې لکه چې نن د پیرنګیانو حکومت نشته بلکې د خدای خدمتګارو حکومت وي. بیا په ریل کې کېناستو، ریل روان شو او د انقلاب زنده‌باد په نارو کې د خلکو نه رخصت شو. چې یو څو سټیشنه مخکې لاړو نو په سټیشن یوې ښځې او یو سړي ماته سوال وکړو چې موږ له اجازت راکړه چې موږ د خدای خدمتګارو سره په یوه ډبه کې کینو. ما ورته وویل چې هلته ځای نشته، تاسو به په تکلیف یې، خو د هغې د ډیر محبت او اصرار په وجه ما هغې له اجازت ورکړو. وروسته معلومه شو چې دا سړی د بګټ سینګ پلار و او 2 ورځې شوې وې چې حکومت بګټ سینګ پانسي کړی و او دا ښځه د جالندهر د جینکو د مدرسې مشره استاذه وه. د بهګټ سینګ د پلار په مخ کې هغې دا مناسب ونه ګڼل چې ډولونه او باجې وغږوي، خو هغه په غږولو مجبور کړل. هغه وایي چې زما زوی د قوم او ملک دپاره قربان شوی دی، هغه مړ نه دی، ژوندی دی. په دې وجه موږ له خوشحالي کول پکار دي او په ټوله لاره یې په دوی ډولونه وغږول. بله دا چې هغه استاذه ډیره زوروره قومي ښځه وه. هغې ډېرې قومي غزلې خدای خدمتګارو ته یادې کړې او قومي نظمونه یې ورته ولیکل او وښودل او دوی سره به یې خپله هم یو ځای ویل. زموږ خدای خدمتګارو به په هر یو سټیشن چې گاډی ودرېدو نو کوز به شول او په یو قطار کې به جوړه جوړه روان شول. ډول سرونه به ورسره غږېدل او دوی به د انقلاب زنده‌باد او فخر افغان زنده‌باد چغې وهلې. د سټیشن ټول خلک به ورسره روان شول. دوی ته به ډیر خوشحالېدل او ډیر عجیبه کار به ورته ښکارېدو. کراچۍ کې مصروفیت. هر کله چې د کراچۍ سټیشن ته ورسېدو نو ډیر خلک مونږ له سټیشن ته راغلي وو. عبدالخالق خلیق صاحب هم سره د یو څو نورو پښتنو دغلته موجود وو. د کراچۍ ډیر پښتانه راغلي وو خو د سټیشن نه بهر ولاړو. مونږ چې ګاډي نه کوز شو نو خدای خدمتګارو خپله وردي برابره کړه. د بهارت سبها یو څو ځوانان چې سره کمیسونه یې اغوستي وو او په هغیو کې د پېښور دیوان روشن لال هم وو مال راغلل چې دا ډولونه بند کړه. ما ترې پوښتنه وکړه چې په څه سبب. دوی ما ته وویل چې بهګټ سینګ پانسي شوی دی. ما ورته وویل چې تاسو به په
بګهت سنگ ډیر خپای که د هغه پلار داغه پلار خو زمونږ سره پریل کې یو ځای راغی. خدای خدمتګارو ډولونه او باجې نه غږولې، هغه په زوره په دوی وغږول او مونږ ته د هغه حکم دی چې ډولونه به غږوئ، ځکه چې هغه وایي چې بهګت سنگ د قوم او ملک نه ځان قربان کړی دی. هغه مړ نه دی، ژوندی دی. نو دا د خوشحالۍ مقام دی. هغه په دې سټیشن کې موجود دی. تاسو ترې پوښتنه وکړئ. که چېرې د هغه رضا نه وي نو مونږ به ډولونه بند کړو. مونږ چې د سټیشن نه راووتو نو په زرګونو خلک مونږ ته ولاړو. د پښتنو د طرف نه خلیق صاحب مونږ ته سپاسنامه پیش کړه. د هغې په ځواب کې ما یو مختصر تقریر وکړو او د هغې یو شکریه مې ادا کړه. د پښتنو دا خیالو چې مونږ پیاده د جلوس په شکل کې دوی سره د کانګرس تر پنډاله پورې لاړ شو، خو مونږ ته چا وویل چې مهاتما ګاندي جلوسونه بند کړي دي. په دې وجه مونږ په لارو کې سواره شو او د هغې خواهش مو پوره نه کړی شو او خپل عذر مو ورته پیش کړو، خو هغې په دې خبره خفه شول. څه وخت چې مونږ د کانګرس پنډال ته ورسېدو نو د کانګرس په پنډال کې شور شو او د رضاکارو د تیارۍ دپاره شپېلۍ وغږېدې، خو چې دا ورته معلومه شو چې دا خو خدای خدمتګار دي نو په قلاره شول. حقیقت دا و چې څه وخت ګاندي جي راتلو نو سټیشن ته ورله د بهارت سبها سور کمیسي ځوانان تللي وو او تورې جنډې ورله مخې له وړې وې او ډېرې ګستاخانه خبرې هم ورته کړې وې. نو چې څه وخت مونږ ښکاره شو نو زمونږ وردۍ سرې وې. نو چا دا اواز وکړو چې هغه دی سور کمیسي راغلل او د کانګرس په پنډال حمله کوي. د هندوستان او انګلستان په اخبارونو کې دا غلط خبرونه شایع شو چې سرخپوش شو ګاندي جي له تورې جنډې وړې وې او هغوی د کانګرس نه بغاوت وکړو. د انګلستان اخباراتو پرې لوی مضمونونه ولیکل او ډېرې خوشحالۍ وکړې، خو د دروغو مزل لنډ وي او تر هغه وخته پورې وي چې رښتیا ښکاره شوي نه وي. مونږ یې د کانګرس یو خاص کمپ ته بوتلو. هلته لوی تمبوان لګېدلي وو. په هغه کمپ کې خو ډېر تمبوان وو، خو ما د ځان او د خدای خدمتګارو دپاره 15 تمبوان کاپي وګڼل او په هغې کې مو خپلې بسترې خورې کړې. مونږ لا دمه شوي نه وو چې د اخبارونو خبرلوڅي راغلل او د ګاندي جي او د خدای خدمتګارو د مخالفت سوالونه یې شروع کړل. ما ورته وویل چې دا ټولې خبرې غلطې او بې بنیاده پروپاګنډه ده. زمونږ ګاندي جي سره او کانګرس سره هیڅ قسم مخالفت نشته او اخبارونو کې چې څه شایع شوي دي هغې کې یوه ذره رښتیا نشته. ټول خبرونه غلط او بې بنیاده دي. مازدیګر د پنډت منموهن مالویا جي زوی راغی او هغه زمانه د دې متعلق یو لوی بیان ولیکلو او هغه د هندوستان ټولو اخباراتو ته ولېږلو. د هندوستان ښځې نر د خدای خدمتګارو زما د لیدو ډېر خواهشمند او هر وخت به زمونږ په کمپ کې یو غوبلو او زرګونه خلک به زمونږ لیدو له راتلل، ولې چې هغوی ته خو پښتانه د ځناورو په رنګ ښودل شوي وو او دلته د انسانیت او قومیت په اوچته پوړۍ ولاړو. د پښتنو متعلق په ټول هندوستان کې ډېره غلطه پروپاګنډه شوې وه او دوی ورته متشدد خلک ښکارېدل، خو اوس د کانګرس سره اوږه په اوږه د عدم تشدد په لار روانو او د پیرنګیانو جبر او ظلم ته یې په صبر او استقامت خپلې سینې ډال کړې وې. دوی ته پښتانه او کانګرس سره ملګرتیا ډېره عجیبه ښکارېده چې دوی پښتانه خدای خدمتګار په خپلو سترګو ولیدل. د دوی د عمل، د دوی د تنظیم، د دوی د اخلاص او د دوی د عدم تشدد نه خبر شول، نو سترګې یې وغړېدې او تسلي وشوه او چې څومره پروپاګنډې د دوی برخلاف وي هغه یې د مغزو نه ووتلې. قسم خلک به مال راتلل او قسم سوالونه به یې زمانه کول. ما به چې څومره زمانه کېدای شول پوهول. د خدای ډیر شکر گزاره یم چې کوم خیالات د مودو نه زمونږ خلاف د دې خلکو په زړونو کې پیدا شوي وو د هغې تر ډیره حده پورې اصلاح وشوه. بله دا چې دلته د کانګرس دې جلسې له د ټول هندوستان خلک راغلي وو، هغه ټول د حقیقت نه خبر شول. خدای خدمتګار چې به څه وخت د کانګرس لنګر ته ډوډۍ خوړلو دپاره لاړل نو لوی سیټان به لاس په نامه د دوی خدمت ته ولاړو او هر سړي به د دې کوشش کولو چې د خدای خدمتګارو سره شریک شم او هر طرف ته چې به خدای خدمتګار لاړل نو خلکو به یې ډېر عزت کولو. او څه وخت چې د کانګرس دا سالانه جلسه شروع کېده نو په دغه افتتاحي اجلاس کې د شرکت دپاره ګاندي جي، جواهر لال نهرو او سردار پټیل خدای خدمتګارو پسې راولېږل چې سره د بینډ باجو به په دغه غونډه کې حصه واخلي. جواهر لال نهرو او د هغه بیبي کملا دیوی او خور بیبي به یې سره د خپلو دوستانو د خدای خدمتګارو
پریډ او باجی لیدو او اوریدو لراتلل. په ټول ملک کې د خدای خدمتګارو یو درز او زمونږ د خدای خدمتګارو په وجه د پښتنو د نیکنامۍ ډیره لویه پروپاګاندا وشوه او هغه د بدنامۍ داغ د دوی د تندینه ووینځلی شو او د دوی په وجه خلکو پښتانه وپیژندل او هغې سره مینه پیدا شوه. د کانګرس په جلسه او پندال کې خدای خدمتګارو ته ازادي وه، هر ځای ته تللی او ګرځېدای شول. یا خو هغه پښتون چې ټول هندوستان کې به ترې خلکو سترګې پټولې او ډاکو قاتل به ورته ښکارېده. او یا دا ساعت دی چې د کانګرس او قوم په دوی دومره اعتبار پیدا شو چې د خپلو زنانو انتظام او حفاظت یې خدای خدمتګارو ته حواله کړو. بله دا چې دا کار ډیر ګران و، نه دا انتظام پولیس کولی شو نه د کانګرس رضاکارانو کولی شو. خو دې خدای خدمتګارو داسې په ښه طریقه وکړو چې د دوی انتظام او ډیسپلین ته دنیا حیرانه شوه. او نور خلک خو پرېږده، د پولیس یو لوی افسر چې دلته د انتظام دپاره لګېدلی و د خدای خدمتګارو کمانډر عظمت خان ته یې ټوپۍ کوزه کړه او لاس یې ورکړو او د شکریه ادا کړه. او چې څه وخت به عظمت خان ښکاره شو نو د پولیس مقامی افسرانو به ورته سلامونه کول او د خدای خدمتګارو نه علاوه چې پولیس له به یې څه قسم حکم ورکړو هغې به یې تعمیل کولو. د دې هم په کانګرس او ټول هندوستان ډیر ښه اثر وشو. کراچۍ کې ډیر پښتانه آباد دي چې د روزګار دپاره تللي دي. د هغې دا خواهش و چې خدای خدمتګارو له میلمستیا وکړي او د دوی دپاره یې روپۍ هم جمع کړې وې. د هغې یو څو مشران د خلیق صاحب سره زمونږ کمپ ته راغلل او ما ته یې خپله اراده ظاهره کړه. ما د دوی د محبت او اخلاص ډیره شکریه ادا کړه او دا عرض مې ورته وکړو چې تاسو خو زمونږ ورونه یئ، مونږ ستاسو خدمتګار یو، مونږ ته په درتلو کې هیڅ عذر نشته او چې څه وخت تاسو غواړئ مونږ به درشو، خو ډوډۍ سره مې اتفاق نشته. پښتون دومره غریب دی چې د پیسې په ډوډو لګول په کار نه دي. هغې وویل چې مونږ چانده جمع کړې ده. نو ما ورته وویل چې د پخې ډوډۍ په ځای دوی له اومه ډوډۍ ورکړئ، هغه به په څه فایده راشي. هغې ما سره په دې اتفاق وکړو. بله ورځ مونږ هلته لاړو، ټولو پښتنو سره مو لیدل کتل وشو. د کراچۍ نور خلک هم را جمع شوي وو. هغې ما له یوه سپاسنامه راکړه او 2500 روپۍ راته پیش کړې. ما د هغې شکریه ادا کړه او د سپاسنامې ځوابي تقریر مې وکړو او روپۍ مې د خدای خدمتګارو دپاره منظورې کړې. په کراچۍ کې د جمعیت العلماء هند سالانه جلسه وه. مولانا احمد سعید صاحب ناظم ما ته یو خط ولیکلو. مولانا احمد سعید صاحب ناظم او صدر صاحب مولانا کفایت الله مونږ سره د ګجرات په جیلخانه کې یو ځای اوسېدلي وو او زمونږ ورسره ډیر ښه تعلقات جوړ شوي وو چې که کېدای شي نو خدای خدمتګار دی د جلسې په ورځ مونږ سره شرکت وکړي چې مونږ سره امداد وکړي او مونږ له هم دعوتي خطونه راولېږل. مونږ په ډیره خوشحالۍ د دوی دعوت منظور کړو او خدای خدمتګار مو د هغوی خدمت او امداد دپاره ورولېږل او زه هم د هغوی جلسه کې شریک شوم. د خدای خدمتګارو د انتظام او خدمت نه هغوی ټول ډیر خوشحاله وو او ما ته یې د هغوی د انتظام ډیر تعریف وکړو. د هندوستان دوره د کانګرس جلسه ختمه شوه او د جلسې د ختمېدو نه پس مونږ په 2 ځایه تقسیم شو. یوه ډله د حاجي عبدالغفار میا عبدالله شاه او سعد الله خان سره د هغو خدای خدمتګارو چې هغوی واپس تلل غوښتل او بله ډله زما سره وه چې مونږ په ټول هندوستان کې ګرځېدل غوښتل او خپله پروپاګنډه مو کوله. زمونږ اوله ډله کلي ته روانه شوه او دا دویمه ډله زه او مقصود جان د خدای خدمتګارو سره د کانګرس د مسلمانانو په اصرار بمبئی ته روان شو. مونږ ماښام د اوبو په جهاز کې سواره شو. ډیر پښتانه او د کراچۍ خلک زمونږ رخصتولو له راغلي وو. مونږ چې څه وخت خپل سامان سنبال کړو نو بیا ټول په یو قطار کې ودرېدو او د جاز نه مو باجي او ډولونه وهل شروع کړل. په بندر کې پښتنو شاډوله واچوله او هغه پر پیشکو یې جوړه کړه چې د جهاز ټول پیرنګیان او میلمانه د دوی تماشې ته ودرېدل. لاندې یو پیرنګی په جوش کې راغلو، سره جنډه ورسره وه. میدان ته یې راودنګل خو یو پولیس افسر راغی او هغه یې د دوی نه وښکلو. یو عجیبه کیفیت او عجیبه ننداره وه چې په دې کې زمونږ جاز روان شو او لږ ساعت پس د بندر هغه ټول خلک زمونږ د نظر نه غیب شول. بله ورځ مونږ بمبئی ته ورسېدو. دلته په زرګونو خلک زمونږ استقبال له راغلي وو ولې چې په اخباراتو کې زمونږ لویه پروپاګنډه شوې وه. په کوم بندر کې چې خلک جمع شوي وو زمونږ جاز یې هلته ونه درولو بلکې د هغې نه کوز په یوه بله بندرګاه کې مونږ کوز کړو. خو په یو ساعت کې هغه خلک هلته راورسېدل.
زمونږ یو لوی جلوس په ښار کې وویستو او څه وخت چې موږ د کانګرس دفتر ته ورسېدو نو جلوس ختم شو او بیا موږ د آرام د پاره چې کوم ځای زمونږ د پاره مقرر هلته لاړو. په بمبئی کې زمونږ ډیره لویه پروپاګاندا ورشوه، ځای په ځای مو جلسې وکړې او بل دا چې زمونږ په ورتلو په مسلمانانو هم څه اثر وشو، خو په پیرنګیانو میږي لګیا شول او زمونږ خلاف دا پروپاګاندا په مسلمانانو کې شروع کړه چې دا خلک هندوانو په دې غرض راوستي دي چې جماعتونو سره ډولکی او باجی وغږوي چې سبا له مسلمانانو ته د هندوانو په ډولکو او باجو څه اعتراض نه وي. د هندوستان په مسلمانانو کې دومره سیاسي شعور نشته چې څومره په هندوانو کې دی. سیاسي شعور په یو قوم کې د اسمان نه راځي او چې په کومو قومونو کې د سیاسي شعور خلک پیدا شي نو خپل قوم پسې وګرځي. هغه کې سیاسي شعور پیدا کړي. مسلمان ډیر ښه قوم دی خو په هغه کې داسې خلک تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي. تاسو د هندوانو مسلمانانو د لیډرانو ته فکر وکړئ. د هندوانو مشران او لیډران قوم پرست دي خو د مسلمانانو مشران او لیډران خان بهادران او خان صاحبان دي. دوی چې څه غواړي ځان لغواړي یا پیرنګي لغواړي. د دې غریبانو څوک غمخور نشته او ځکه دوی د هندوانو نه وروسته پاتې شول. د پارسي قوم له طرفه موږ ته هم یو سپاسنامه راکړې شوه. په جلسه کې په زرګونو ښځې او نر شریک شوي وو. ما د ډېرې شکرګزارۍ نه پس د خدای خدمتګارۍ ضرورت او حقیقت ښکاره کړو او ما ورته وویل چې دا تحریک په دې غرض شروع شوی دی چې مظلوم د ظالم د ظلم نه خلاص کړي او چې هر څوک په دنیا کې ظالم وي، که مسلمان وي، که هندو وي او که پیرنګی وي، دوی همیشه د هغې مخالفت کولو دپاره تیار دي. خدای ته خو د خدمت ضرورت نشته، د خدای خدمت د هغه د مخلوق خدمت دی. د بمبئی نه پس ډهلي ته راغلو. دلته هم زمونږ استقبال له په زرګونو خلک راغلي وو. زمونږ د میلمستیا انتظام جمعیت العلماء هند کړی وو. مونږ هلته لاړو او آرام مو وکړو او مازدیګر یې زمونږ جلوس په ښار کې وګرځولو. هندوانو مسلمانانو چې د کومې مینې او اخلاص مظاهره وکړه د هغې به درته څه ذکر کوم. په ټوله لاره خلکو زمونږ په جلوس ګلونه شیندل او ځای په ځای سپاسنامې راکړې شوې وې. ماښام جلوس ختم شو. د جلسې په ځای کې ښځې او نر د ماشو او میږیو په شان راجمع شوي وو. ما په جلسه کې د شکریې نه پس یو تقریر وکړو چې امید ده ستاسو د زړونو نه به هغه شکونه او وهمونه اوس لرې شوي وي کوم چې ستاسو په زړونو کې د پښتنو خلاف دښمنانو پیدا کړي وو. او په دې تقریر کې مې د ډیلی د ښځو د بهادرۍ او قربانۍ چې کومې هغې د ازادۍ په دې تحریک کې کړې وې تعریف وکړو او دا مې وویل چې د کوم قوم ښځې بیداري شي او د ملک د ازادۍ دپاره ملا وتړي نو هغه قوم څوک غلام ساتلی نشي او هغه قومونه به ډیر زر خپل منزل ته ورسیږي. جلسه په ډیره کامیابۍ ختمه شوه او موږ سټیشن ته لاړو او په ریل گاډي کې سواره شو. لږ ساعت پس ګاندھی هم سره د یو څو تنو خپلو ملګرو په دې گاډي کې زموږ سره یو ځای امرتسر ته روان شو. پار سټیشن کې به د ګاندھی د لیدو دپاره خلک راغلي وو. دومره شور او غوغا وه چې موږ ترې خوب کولی نه شو او نه ګاندھی اوده کیدی شو. او څه وخت چې زموږ گاډی سهارنپور ته ورسېدو نو هلته ډیر خلک را جمع شوي وو. هغوی ته موږ خبر نه و کړی خو دوی د جلسې اعلان هم کړی و او په زرګونو ښځې نر نیمه شپه سټیشن سره نږدې زموږ په انتظار ولاړو. ګاندھی خو بالکل د کوزېدو نه انکار وکړو. د هغې نه پس هندوان او مسلمانان ماله راغلل او ما ته یې ډېر منت وکړو چې وګوره په دې نیمه شپه کې څومره ښځې او نر را جمع شوي دي. که چېرې ته هم موږ سره کوز نه شوې نو دا خلک به ډېر مایوسه شي او راته یې ووایي چې یوه ګنټه پس بل گاډی راځي. نو زه د دوی د خوشحالۍ دپاره ورکوز شوم. موږ چې د جلسې مقام ته ورسېدو نو زموږ دپاره د ښار نه بهر خلک زموږ په انتظار کې ناست وو. ما په دې خپل زړه کې وویل که چېرې زه هم دوی سره راغلی نه وې نو د دوی زړونو ته به څومره صدمه رسېدلی وه. زما په راتلو هم څه ناڅه تسلي وشوه. یو څو خبرې مې د تقریر په شکل وکړې. وخت را سره نه و. بیا ترې واپس سټیشن ته راغلو چې په دې کې هغه ریل راغی او په هغې کې موږ سواره شو. رایزاده هنسراج چې د جالندهر او ما سره د ګجرات په جیل خانه کې یو ځای قید او ډیر ښه سړی و او چې کله به د ملاقات و نو موږ له به ډېرې غوړې زیړې د کوروالا راوړلې. زما ډېر اشنا و او موږ سره یې ډېر ښه تعلقات و. ما د ده سره د کوزېدو واده کړې وه او زموږ اراده وه چې جالندهر کې به کوزېږو. د سره به دمه کوو بیا به بل ګاډي کې امرتسر ته ځو. چې څه وخت زموږ گاډی لدهیانې ته راورسېدو نو هغه خلک زموږ نه خبر شوي وو. ښځې او نر سټیشن ته راغلي وو او دا کوشش یې کولو چې موږ سره دلته کوز شئ.
مونږ یې په دې مجبور کړو چې د جالندهر نه به واپس لدهیانې ته راځي. نو آدم ورسره وکړه، نو هله ترې مونږ خلاص شو او بیا هم را سره یوه ښځه په ګاډي کې جالندهر ته ورسېده. نو لالا هنسراج او د هغه ټبر او خاندان ورسره نور ډیر خلک سټیشن ته راغلي وو او د هغه هم مونږ سره د امرتسر ته د تللو اراده وه چې سټیشن کې داسې غوبل جوړ شو چې زه به یې درته څه ووایم. بعضې خدای خدمتګار ګاډي کې پاتې شول او څه ما سره کوز شول، خو خپل سامان یې کوز نه کړای شو. مونږ جالندهر ته لاړو، هلته مو د جنکو سکول وکتو، زرګونه خلکو ته مې یو مختصر تقریر وکړو او بیا واپس لدهیانې ته روان شو. موږ یوه لارۍ کې د لالا هنسراج سره لدهیانې ته لاړو. د ښار نه بهر ډیر خلک ولاړو. ډیر وخت مونږ په کشمکش او جلوسونو کې ضایع کړو او دلته مو لویه عظیم الشانه جلسه وکړه، خو ریل ګاډی رانه لاړو. د دې ځای مسلمانانو خدای خدمتګارو له د لارۍ انتظام وکړو او له دې ځایه مونږ په لارۍ کې امرتسر ته روان شو. مازدیګر ورسېدو، په بازارونو کې خلکو مونږ سره ډیره مینه کوله چې دوی به زمونږ د لارۍ نه چاپیره شو. اخر په ډیرو خوارو هغه ځای ته ورسېدو چې کوم ځای ګاندیجي کوز شوی و. معلومه شوه چې ګاندیجي ته هم خلکو په سټیشن کې ډیر تکلیف ورکړی و او هغه ناجوړه هم و. زه د هغه لیدو له لاړم، هغه مخ سر تړلی و او په ډیر تکلیف کې و. ما هغه خپل ټول د قید ملګري، که هندوانو که مسلمانانو که سیکانو چې څوک ما سره د ګجرات په جیل کې آشنا شوي ولیدل. زما طبیعت هم ناسازه و، په دې وجه ما مناسب وګڼل چې د سیکانو ورونو نه اجازت واخلو او کلي ته لاړ شو. وطن ته واپس هغوی نه مې په ډېر رخصت ما وې زه نادیم هیڅ هم نشم لی او تاسو مې پاتې کوئ، نو زه به زیات ناجوړه شم. هغوی رضا شول او ما لی رخصت راکړو او مونږ د شپې د ډاک ګاډي کې را روان شو. سحر وختي نو ښار ته را ورسېدو او چې کوم خدای خدمتګار د دې ځای وو هغوی مو رخصت کړل او مونږ مردان ته روان شو. د مردان سټیشن ته په زرګونو خلک راغلي وو. مونږ هغوی سره هوتي مردان ته لاړو. د کولپاڼۍ په غاړه د یوې لویې جلسې انتظام شوی و چې جلسه ختمه شوه نو بیا تورو مایارو ته لاړو. هلته هم د دواړو کلو خلک را جمع شوي وو. جلسه مو وکړه، خلکو ته مو د دورې ټول حال ووی او بیا مونږ واپس وتمانځو ته راغلو. یو څو ورځې مې آرام وکړو او چې ښه شوم نو د صوبه سرحد د دورې اراده مې وکړه چې په دې کې د کوهاټ، بنو، ډیری اسماعیل خان د کمیټو له طرفه دعوتونه هم راغلي وو. زه د ټل او هنګو په دوره روان شوم. په دوره کې ما سره د مانګاڼو باندې د قاری صاحب زوی هم تللی و. هغه ډیر خوش آوازه و. قومي نظمونه به یې ویل چې ستا له میچنو نه ویریږو یا سرکاره، ولې مو ویروئ. د دې به په خلکو ډیر ښه اثر کېدلو. په لاره کې د درې ټول اپریدي ورونه خبر شوي وو. زموږ استقبال دپاره ځای په ځای ناستو او د چای او ډوډۍ انتظام یې هم کړی و. زموږ د ښکاره کېدو سره ډزې شروع شوې او ډیر خوشحاله شول. ما به ډیر منع کول چې ډزې مه کوئ. زما نظریه خو د عدم تشدد ده، خو هغوی خو آزاد خلک وو، کله منع کېدل. ځای په ځای چې به دوی جمع وو مونږ به ورکوز شو او مختصر تقریرونه به مې ورته وکړل او د خدای خدمتګارۍ په حقیقت به مې پوهه کړل. د دې ځای نه اول ټل او بیا واپس هنګو ته لاړو او چې هلته مونږ خپل د تحریک ورونه ولیدل او جلسې وشوې نو واپس د کوهاټ ښار ته راغلو. د کوهاټ خلکو خو یو لوی نمایش کړی و، خو د باران په وجه یې رونق خراب شو. د جلوس نه پس مو جلسه وکړه او تقریر مو وکړو او خلکو ته مې د خدایي خدمتګارۍ د جرګو جوړولو دعوت ورکړو. سبا له بنو ته روان شو. په لاره کې لاچۍ او احمدي بانډه داود شاه کې مو جلسې وکړې. بیا کرک ته لاړو، هلته جلسه وشوه. د زرکې په ټوله علاقه کې وګرځېدو. واپسۍ کې لتمبر ته راغلو او د محمد افضل خان ځای کې مو جلسه وکړه. کوهاټ کې زموږ ډیر ښه کارکنان وو چې دوی کې یو د زرکې عبدالغفار نومېده چې د قومي خدمت په لاره کې ځان قربان کړی و. د خودکشۍ په وخت کې یو خط زما په نامه لیکلی پرېښی و. په هغې کې لیکلي و چې ما د یو خدای خدمتګار په حیث تا سره لوی خدای د وړاندې دا لوز کړی و چې زه به د خدای د مخلوق خدمت د هغه د رضا دپاره کوم او که په دې لاره کې هر قسم تکلیف او مصیبت په ما راځي نو زه به د هغې مقابله په عدم تشدد کوم. چونکې د مسلم لیگ په نامه د قیوم خان حکومت دلته زموږ د وهلو ټکولو، قیدولو، مال تالا کولو او جایداد ضبط کولو نه علاوه زموږ د کورونو او زنانو بې پردګي هم کوله. نو زما پښتون غیرت دا برداشت نه کړی شوه. په کار خو دا و چې ما ټوپک راخستی و او د دې ظالمانو نه مې خپل بدل اخستی وی. خو چونکې ما تا سره دا لوز کړی و چې زه به په عدم تشدد پابند اوسم، نو د دې وجې نه زه خپل ژوند ختموم او د خدای سره
تا نه هم معافي غواړم چې زه تا سره په هغه خپل لوسټینګ پاتې نشم. دې ځوله کې تقریبا 1 لک خدای خدمتګارو. دلته د لتمبرو د کلی خان د سړک په غاړه مونږ ته د چایو تنظیم کړی و. مونږ چای څښله چې زمونږ د بنو خدای خدمتګار را ورسېدل او مونږ ورسره په موټر کې بنو ته روان شو. بنو څو هم زمونږ د پاره ډیر نمایش کړی و او په ښار کې زمونږ یو عظیم الشان جلوس وښکلو. په زرګونو خلک پکې شریک شول. ډیره ښه جلسه وشوه او ډیر مخلوق ورله راغلی و. سالار یعقوب خان او ویشواماتر دلته ډیر کار کړی و. دوی دلته د هندوانو او مسلمانانو ښه اتفاق راوستی و. هلته مې هم یو مختصر تقریر د خدای خدمتګارۍ متعلق وکړو. دا غذا سبا لمونږ ډیرو ته روان شو. میراخیل کې، نورنګ او سرای کې مو جلسه وکړه. ککی کې مو هم جلسه کړې وه. شاباس خیل او پیزو کې مو جلسه وکړه. لکي مروت لاره کې راتلو. هلته مو جلسې وکړې. ډیرو ته نږدې مونږ د پاسنو پښتنو څه کډې ولیدې او مونږ هغې ته ورستانه شو. مونږ له هغې سره خبرې کولې چې په دې کې یو موټر راغی او مونږ ته وویل چې زر راځئ. خلک د ښار نه بهر راوتي دي، سخت په انتظار دي. مونږ هغې سره روان شو او چې ډیرو ښار ته نږدې شو نو په زرګونو خلک زمونږ په انتظار ولاړو. زمونږ د موټرو په لیدو د انقلاب او فخر افغان زنده‌باد نارې ووهلې. بازارونه، سړکونه، دوکانونه یې بند کړي وو. ځای په ځای دروازې ډېرې ښې جوړې شوې وې. زما په خیال دلته ډیر لوی خلک راغلي وو، خو داسې استقبال یې شوی نه و. زه یې پاس سور کړم او د جلوس وړاندې روان شوم. په زرګونو ښځې او نر په دوکانونو، بالاخانو او کوټو ولاړو. پیرنګیانو ډیر کوشش کړی و او په هندوانو یې ډیر دباونه کړي وو چې په دې طریقه زما جلوس او استقبال ونه شي، خو بالکل ناکامیابه شوي وو. د دې جلوس ټول انتظام هندوانو کړی وو. ډیری اسماعیل خان کې په دې ورځو کې د قومي تحریک زور او شورو. د دې ښار په چاپیر علاقو کې هم تحریک په زور کې وو. ټانګ، کلاچۍ، ګل امام، ګومل بازار او پنیاله کې خلک په تحریک کې په زور او شور شاملېدل. ښار کې د سړو نه علاوه د ښځو او وړو هلکانو جلوسونه وتل. یوه ورځ د ښځو جلوس په بازار تېرېدو. هر کله چې دا جلوس د ډاکټر جنډرام چوک ته ورسېدو نو د صوبه سرحد انسپکټر جنرال پولیس اس مانګر د جلوس د خورېدو حکم ورکړی و، خو ښځو انکار کړی و. جرنیل د ښځو په دې انکار ډیر غوسه شو او تومانچه یې راوښکله او چلولی چې ناڅاپه یو زلمی سردار بګوان سنګ د ده لاس یې ونیولو او ورته وویل چې تا له شرم نه درځي چې په ښځو تومانچه چلوي. د جرنیل صاحب لاس وړچېدو او تومانچه ترې ښکته پرېوته. جرنیل صاحب ورخطا شو او بنګلې ته لاړ او تومانچه ورله یوه سپاهي یوړه. د بګوان سنګ د دې جرأت بدله په 1931 کال کې د فریقوارانه فساد نه پس واخیستی شوه او هغه د دروغو د یو قتل په مقدمه کې ونیولی شو او ډیر مصیبتونه یې پرې تیر کړل او چې ثبوت پیدا نشو نو پرې یې ښوده. هندوانو ته حکومت ډیر په قهر او دغه وجه و چې 15 میاشتې پس یې په هندوانو مسلمانان ورواچول او کور کې وجنګول او لوی فساد وشو. د هندوانو مالونه یې پرې لوټ کړل، کورونه او بازارونه یې وسوځول او ډیر هندوان او مسلمانان قتل شول او د لکونو روپو نقصان وشو. او د پانیالي یو خان بهادر چې هغه سره ډیپټي کمشنر او شیخ محبوب علي اسسټنټ دا اصلاح وکړه او 2 لارۍ هم ورکړي چې خپل نوکرانو له سرې وردۍ جوړې کړي او پوهه یې کړو چې مونږ په ښار کې فساد کول غواړو. کوم وخت چې درته ټلیفون وکړم نو دغه د سرو جامو نوکرانو له ټوپک او تومانچې ورکړه او ښار له د لوټ او اور لګولو دپاره فورا راورسوه. ده هم دغسې وکړل. د پیرنګي ډیپټي کمشنر دا پالیسي وه چې یو خوا به هندوان ووهل شي، لوټ به شي او بل خوا به سرخپوش خدای خدمتګار بدنام شي او د دوی برخلاف به پروپاګنډه په ټول هندوستان کې وکړو چې کانګریس هم په دوی بدګمان او خفه شي او دوی له ځانه بیل کړي. د شپې یوه عظیم الشانه جلسه وشوه. ما پکې یو مختصر تقریر وکړو چې زه ستاسو د هندوانو مسلمانانو په اتفاق ډیر خوشحاله شوم او امید کوم چې تاسو به خپل دا اتفاق د آینده دپاره قایم او دایم وساتئ او د ملک د ازادۍ په لاره کې به کافي حصه واخلئ. سبا لمونږ کلاچۍ ته لاړو. کلاچۍ کې د ګنډپور خانان، رمضان خان وغیره ټول مونږ سره ملګري شول. دلته د خدای خدمتګارو جرنیل کنور بهان نارنګ صاحب وروستو بیا سالار شو او د هغه ځای خلکو زمونږ ښه استقبال وکړو. خدای خدمتګارۍ کې ډیر خلک په ډیر شوق داخل شول او جرګه مو هم جوړه کړه. د کلاچۍ نه ټانګ ته لاړو
او د ټانګ نه خو ډیر زورور پښتانه دي ډیر خلک په جلسه کې شریک شول. شپې له ګل امام ته لاړو. ظفر خان دوی هم مونږ سره شامل شول. دلته هم جلسه وشوه او ډیرو خلکو خپل نومونه خدای خدمتګارۍ کې ولیکل. د دې ځای واپس بنو ته لاړو. بیا کوهاټ او پیښور ته واپس شو. د پنجاب د پښتنو علاقو دوره خدای خدمتګاری چې جوړه شوه نو مونږ ته زولا کیمبل پور اټک او زولا میانوالي نږدې وې او پکې زیات آبادي زمونږ د پښتنو ورونو وه او دا دواړه زولې مونږ سره لګېدلې دي. کیمبل پور د پیښور ډیویژن کې او میانوالي ډیری اسماعیل خان ډیویژن کې وه. څه وخت چې تحریک شروع شو نو دا زولې زمونږ نه کټ کړې او پنجاب سره یې کړې. دا زولې زمونږ گاونډ کې دي نو مونږ دې کې هم دورې کول غوښتل خو زولا کیمبل پور ته حکومت نه پرېښودو. تر دې چې زمونږ خپل وزارتونه جوړ شول نو بیا هم چا نه پرېښودو. یو ځل مونږ د وزارتونو په وخت کې د کیمبل پور په دوره تللو. خیال مو دا و چې اوس خو قومي وزارتونه دي مونږ به پرېږدي خو چې اټک نه پورې وتلو نو پولیس سنګینونه خېژولي ولاړو. مونږ ته یې سړک بند کړی و. مونږ ته یې وویل چې واپس شئ مخکې مو نه پرېږدو. ما ورته ویل چې مونږ خو واپس نه ځو. مونږ چې پوه شو چې دوی مو نه پرېږدي نو د لارۍ نه کوز شو او د سړک په خوا کې د غره څنګ ته کېناستو. دې کې ډېر وخت تېر شو چې هغوی پوه شول چې دوی خو واپس نه ځي نو بیا یې لارۍ راوستل او په هغې کې مونږ کېنولو او کیمبل پور طرف ته روان شو. ولې د کیمبل پور په ځای خوشحال ګړ ته بوتلو. د سیند نه یې پورې کړو او زولا کوهاټ کې یې پرېښودو. دغه شان چې کله ما یا خدای خدمتګارو اراده کړې ده نو چا پرېښي نه یو او میانوالي ته به هم کله ناکله ورغلو. کیمبل پور کې به د چچ علاقې ته کله ناکله ورتلو. چې میانوالي ته به لاړو نو په علاقو کې به ګرځېدو. کالاباغ ته هم تللی یو. دغلته کالاباغ سره جوخت په نمرخاته یو کلی دی هغې ته هم ورغلی یو او هغه علاقې ته هم تللی یو چې پکې د اوسپنې کان دی او بیا د هغې نه به عیساخیلو ته ورتلو. یو ځل چې مونږ عیساخیلو ته لاړو نو د هغه ځای نواب جلسه نه پرېښوده. خپلو نوکرانو ته یې لوی لوی ډانګونه ورکړي وو چې څوک به جلسې له راتلل هغې به یې وهل. ما داسې چل وکړو چې په بازار روان شوم او په تلو تلو کې مې خلکو ته خپل تقریر کولو. سره د دې هم چې څوک به زما تقریر اورېدو ته راجمع شول نو هغه به یې په ډانګونو وهل. لنډه دا چې زه یې جلسې څه چې خبرو ته هم پرې نه ښودم. خو هلته یو هندو هغه مونږ میلمانه کړو او د هغه یوه سرای وه په هغې کې زمونږ دپاره د ډوډۍ تنظیم وکړو. نواب صاحب هغه پسې جواب راولېږلو چې دا سړی مه پرېږده او د سرای نه یې وباسه. خو هغه د نواب صاحب خبره ونه منله او مونږ هلته په ارام شپه تېره کړه. سبا له جمعه وه. مونږ دا فکر وکړو چې د جمعې لمانځله خو به د علاقې ډېر خلک راځي نو مونږ به هم لاړ شو. دوی سره به لمونځ کې شریک شو او که موقع وه نو خبرې به ورسه هم وکړو. خو چې سبا له مونږ جومات ته ورغلو نو د نواب صاحب ډانګمار د جومات نه چاپېره ولاړو او چې جومات ته ورننوتلو نو یو بني ادم پکې نه و خوشې پروت و. مونږ ته دا معلومه شوله چې د نواب صاحب دا سړي د دې دپاره ولاړو چې هغوی دا خیال و چې سباله به دوی د جمعې د لمونځ دپاره راځي. نو زمونږ نه مخکې دا بندوبست کړی و چې جومات ته د کلي او علاقې څوک ران نشي. نو ځکه یې دا سړي ودرولي و چې څوک راځي نو هغوی د جومات نه منع کوي. چې مونږ په دې پوه شو چې د دې علاقه کې مو قرار ته څوک نه پرېږدي نو واپس شو. یو ځل زمونږ د مردان یو خدای خدمتګار جرنیل شاولی خان د څو تنو نورو خدای خدمتګارو سره د کیمبل پور د زولې د پنډیګیف تحصیل ته تللی و. هلته دوی په جلوس کې روانو. جرنیل صاحب وړاندې روانو جنډه په لاس کې نیولې وه او نور خدای خدمتګار ورپسې وو. چې دوی د دوست محمد صوبیدار کور ته نږدې شول نو هغه او د هغه زوی غلام محمد ور له مخه ونیوله او په جرنیل صاحب یې په ټوپک ډز وکړو چې هغه شهید شو او بیا یې نور خدای خدمتګار په برچو ووهل او په جلوس یې کاڼي ورول او جلوس یې تسو نس کړو. جلسه خوره شوه. زمونږ د پنجاب وروڼه زمانه ګیله کوي چې ته پښتنو له کار کوې. زه ورته وایم چې زمونږ دا تحریک خو د خدای د مخلوق د خدمت دپاره دی او مونږ خو کوشش کړی دی چې د هر چا خدمت وکړو. ولې زه څو ځله درغلی یم خو چا ستاسو خدمت ته نه یم پرېښی. د دې نه پس بیا څه وخت چې پیرنګیانو اعلان وکړو چې دا ملک مونږ پرېږدو نو یو ځل بیا زه میانوالي ته لاړم او په داود خیلو کې یوه لویه جلسه وشوه. د میانوالي پښتانه نیازیان دي چې ډېر ښه او بهادر پښتانه دي. زمونږ جلسې له په ډېر تعداد کې په ډېر شوق راغلي وو. ما هغه جلسه کې دوی ته تقریر وکړو. د هغه تقریر یو څو خبرې ما ته یادې دي
زه تاسو ته کوم. ما ورته ویل چې ورونو نن د قامولۍ دنیا ده. تاسو وینئ چې کوم قومونو کې قامولي او ورورولي راغلی ده نو هغه اسمان ته وختل او آباد شول. دا مونږ خو هم یو قوم یو، نو دا مونږ ولې پاتې شو؟ دا مونږ ځکه پاتې شو چې مونږ کې قامولي، ورورولي، مینه، محبت او اتفاق نشته. نو زه تاسو له ذکر راغلی یم چې تاسو زما قام یې، خو تاسو خپله ژبه، پښتونولي، تمدن او ټول څیزونه پرېښي دي، تر دې چې لنګونه مې وهلي دي. دا هم درته وایم چې یوه مرغۍ د سیل نه جدا شي نو هغه ورکه شي. اوس د فیصلې وخت راغلی دی. دا زما د قامولۍ او عزیزولۍ فرض و چې تاسو له راشم او درنه تپوس وکړم چې تاسو به څه کوئ. مونږ سره به ځئ که پنجاب سره به ځئ؟ مونږ خو پیرنګي جدا کړي وو چې پیرنګي ځي نو تاسو به پنجاب سره ځئ که مونږ سره به اوسېږئ. نو په هغو کې یو سړی راپاڅېد او هغه ویل مونږ ستاسو ورونه یو او پښتانه یو او تاسو سره به ځو. مونږ به خپلو بچو ته پښتو ښایو، بچو ته څه چې مونږ به په خپله هم پښتو زده کوو. خو ته به مونږ سره دا وعده کوي چې کم از کم په 6 میاشتو کې به یو ځل مونږ له راځي. زما او د هغې وعده وشوه او جلسه خوره شوه. ملک آزاد شو، پاکستان جوړ شو، خو ما لا تر اوسه د هغې سره دا وعده پوره نه کړی شوه ولې چې پاکستان جوړ شوی دی. نو میانوالي خو پرېږده، په خپله صوبه کې چا خدمت ته پریښی نه یم، بلکې څومره موده چې پاکستان کې وم نو لا به جیلخانه کې وم، لا به په کور کې نظر بند وم. زمونږ کار او د پیرنګي سازشونه پیرنګیانو چې ولیده چې دا تحریک پښتنو کې د ځنګل د اور په شان خورېږي نو دوی سره ویره پیدا شوه او زموږ د تحریک د تباهۍ کوششونه یې شروع کړل. اول یې د پنجاب انګریزي اخباراتو کې زموږ برخلاف دا پروپاګنډه شروع کړه چې دا تحریک د کانګرس مخالف دی او په دې طریقه یې موږ د کانګرس نه جدا کولو او د کانګرس او د ګاندیجي امداد یې رانه لرې کولو. خو ما فوراً د میا احمد شاه او نورو ملګرو په صلاح او مشوره یو اعلان وکړو چې دې حکومت یوه غلطه پروپاګنډه زمونږ برخلاف شروع کړې ده. مونږ د کانګرس ملګري یو، مونږ نه د کانګرس نه جدا یو او نه جدا کیږو. بله دا چې د لاهور اخباراتو چې د پیرنګیانو د اثر لاندې وو دا پروپاګنډه شروع کړه چې ماله په بمبئی کې د افریدو دپاره 80,000 روپۍ راکړې شوې وې، حالانکې دا ټول دروغ وو. ما خو په هندوستان کې نه د چا نه چانده غوښتې ده او نه چا راکړې ده او نورې داسې طریقې هم اختیار کړي چې د قوم او زما او افریدو ورونو په منځ کې غلط فهمۍ او ناچاقي پیدا کړي. خو دروغ د رښتیا مقابله کولی نشي. وقل جاء الحق وزهق الباطل. یوه ورځ ما د لاهور په سټیشن د انقلاب اخبار ایډیټر ولیدو. هغه زما اشنا هم خو پیسه چې یو قوم ته خوږه شي نو هغه بیا اشنایي او دوستۍ نه ګوري. راغی او ما ته راتر غاړې وترو. ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ستا کله افریدو سره دومره اشنایي او ورورولي پیدا شوې ده؟ هغه وخت دې د هغې مدد نه کوو چې څه وخت پرې د پیرنګیانو د توپو ګولۍ ورېدې. او دا مې ورته وویل چې دا ممکن کیدی شي چې د یو پنجابي دی د افریدو سره زیاته همدردي وي. زما خپل قوم دی او زه خو د هغې خدمتګار یم، نو دا ممکنه ده چې زما نه ستا هغې سره زیاته همدردي وي. نو هغه راله ځواب راکړو چې چونکې تاسو کانګرس سره یې او زموږ پالیسي د کانګرس خلاف ده نو په دې وجه موږ ستا برخلاف شو او ستا خلاف لیکو. ما ورته وویل چې موږ به اوس کانګرس پرېږدو او موږ خو تاسو له درغلیو، خو تاسو زموږ هیڅ قسم امداد ته تیار نه وئ. حقیقت خو دا دی چې تاسو موږ کانګرس سره کړي یو. که تاسو اوس هم موږ سره ملګري کیږئ او د پیرنګیانو د زور ظلم نه مخلاصوئ نو تاسو سره کیږو. د سترګې ښکته کړي او روان شو. اسلام خو دنیا ته د ازادۍ دپاره راغلی او د مظلوم د ظالم نه د خلاصولو دپاره راغلی، خو نن د هندوستان مسلمانان په غلامۍ خوښ دي او د ظالم ملګري دي او بیا هم د اسلام دعویدار دي. د کانګرس کمیټې په ځای د سرحد جرګه. زموږ دا خیال و چې د صوبه سرحد د کانګرس کمیټې نوم دی جرګه شي نو دا به ښه وي، ولې چې زموږ خلک په کانګرس نه پوهیږي او دا هم چې موږ خدای خدمتګار د کانګرس سره ملګري وو او کانګرس کې نه وو. او بله خبره دا هم و چې د صوبه سرحد کانګرسیانو به زموږ مخالفت کوو او موږ سره یې کومک نه کولو. نو ځکه موږ غوښتل چې د کانګرس د کمیټې نوم دی جرګه شي. موږ د ټولې صوبې کارکنان خدای خدمتګار او د صوبې کانګرسیان د جرګې جوړولو دپاره راجمع شو او موږ ټولو په شریکه جرګه جوړه کړه.
د ټولو کارکنانو دا خیال و چې زه دې صدر شم او صدارت دې منظور کړم، ولې زه د دې دپاره نه وم تیار. نو په دې وجه د صدارت دپاره 2 نومونه پیش شو. د ښار خلکو د علي ګل خان نوم پیش کړو او موږ د کلو خلکو د میا احمد شاه نوم پیش کړو. میا احمد شاه د رای په اکثریت صدر مقرر شو. د جنرال سیکرټري دپاره ما د پیربخش وکیل د پیښور نوم پیش کړو او په اتفاق سره هغه منظور شو او کار مو شروع کړو. زمونږ کار ورځ په ورځ ترقي و. زمونږ په خلکو کې احساس، جذبه او شعور پیدا شوی و او ورځ په ورځ په زیاتېدو. خو حکومت زمونږ دې تحریک ته قطع نه شو او هیڅ وخت زمونږ د تحریک د بربادۍ نه قلار نه و او په دې کوشش کې چې په څه چل زما دوري او کلی په کلی ګرځېدل بند کړي. اخباراتو کې زما برخلاف غلطي پروپاګانډې شروع کړې او مهاتماجي ته هم زما متعلق دروغ ولیکل. خو مهاتماجي د دوی د دروغو په دام کې را نغی. ما چې څه وخت د کوهاټ د دوري بیا اراده وکړه او څه خدای خدمتګار مې هم د ځان سره کړل، نو د سرحد حکومت وایسرای ته ولیکل چې د کوهاټ علاقه زمونږ د پوجي برتۍ مرکز دی او کچېرې د پکې دوره وکړه نو بیا به دا علاقه زمونږ د لاسه لاړه شي. نو په کار دا دی چې دی گرفتار کړی شي. وایسرای مهاتما ګاندي ته ولیکل چې موږ هغه گرفتاروو. مهاتما جی جواب ورکړو کچېرې هغه گرفتاروي نو زموږ او ستاسو چې کومه صلح شوې ده هغه به ماته شي. ما چې د کوهاټ دوره شروع کړه نو حکومت 4 افسران ما پسې مقرر کړل. یو د کوهاټ ډیپټي کمشنر، بل پولیس کپتان، ورسره د علاقې مجسټریټ او بل د بارډر پولیس یو پیرنګي چې ډیر ښه پښتو به یې ویله چې کلی په کلی به وګرځي او خلک دې ته تیار کړي چې نه ما کلو ته پرېږدي او نه ما ته راجمع شي. خو په دې هم څه ونه شو. مونږ چې به کوم کلی ته تلو نو دوی به زمونږ نه مخکې تللي وو. خلکو ته به یې وی چې ګورئ هغه را روان دی چې کلی ته یې پرې نږدئ. خلکو به ورته وی چې دا مونږ څنګه کولی شو، تاسو یې بند کړئ، زمونږ کلو ته یې مه راپرېږدئ. بیا به یې ورته وی چې خبرې ورسره مه کوئ، جلسې له مو ورځئ. په یو کلي کې زمونږ جلسه وه، دوی هم هغې جلسې له راغلل. ما خلکو ته تقریر کولو چې مونږ خدای خدمتګار یو او مونږ د خدای دپاره د دې قام او ملک خدمت ته ملا تړلې ده. دا ملک او دا قوم خو ستاسو هم دی. تاسو کې څوک شته چې مونږ سره په دې خدمت کې شریک شي؟ نو یو تن پاڅېدو چې زما نوم ولیکه، بل پاڅېدو چې زما نوم ولیکه، بل پاڅېدو چې زما نوم ولیکه. دا د بارډر پیرنګی ما ته رانږدې شو او ما ته یې ووې په دې خلکو دې څه چل کړی دی؟ دا به زمونږ د یوه سپاهي نه دومره ویرېدل چې د هغه په مخ کې به یې کلمه نه شوه ویلی. اوس دا دی مونږ ولاړ یو او د دوی په زړه کې هیڅ ویره نشته. لګیا دي خپل نومونه د خدای خدمتګارۍ دپاره پیش کوي. ما ورته وویل چې دا چل پرې ما نه دی کړی، دا پرې تاسو کړی دی، دا ستاسو د ظلم نتیجه ده. بیا مونږ بنو ته لاړو، لکي مروت ته ورسره نورو کلو کې او سرای نورنګ کې مو جلسې وکړې، جرګې مو جوړې کړې او خدای خدمتګار برتی شو. د بنو خوا او شا ټول کلي مو وکتل، جلسې مو پکې وکړې او خلک مو د حقیقت نه خبردار کړل. بیا مو هاتي خیلو کې د یوې لویې جلسې تنظیم وکړو او په هغې مقام مو جلسه وکړه په کوم ځای چې په 1931 کې پیرنګیانو په یوه لویه جلسه ګولۍ چلولې وې او ډېر خلک شهیدان شوي وو او گرفتار شوي وو او قید شوي وو. مونږ چې هاتي خیلو ته نږدې شو نو ماله د پولیس یو افسر د 144 دفعې لاندې نوټیس راکړو چې هلته به نه ځې. ما د هغه د حکم د تعمیل نه انکار وکړو. بیا مې خیال وکړو چې که زه جلسې له ځم نو جلسه به بنده کړي. نو بیا مې دا فیصله وکړه چې خپل ټول ملګري مې هاتي خیلو ته ولېږل او زه لتمبر ته لاړم او د لتمبر د خان محمد افضل خان په حجره کې وده شوم. ماښام محمد افضل خان سره زما د ملګرو د جلسې نه واپس را ورسېدل. حالات یې راته بیان کړل چې ډېره ښه جلسه وشوه او خلکو په حکومت چې ته یې د دې جلسې نه منع کړې لعنت او ملامت ووې او بیا واپس کوهاټ ته راغلو او کومه علاقه چې دغلته زموږ نه پاتې وه هلته مو جلسې وکړې، جرګې جوړې شوې او خدایي خدمتګار جوړ شول. د ګاندیجي په بلنه باردولي ته تګ چې د کوهاټ ښار نه راغلو نو خبر شو چې د پیښور نه خبر راغلی ده چې مهاتماجي غوښتی یم، خو په کوهاټ کې صرف د هنګو علاقه پاتې وه. ما ویل چې د کوهاټ دوره ختمه کړم نو بیا به لاړ شم. مونږ د هنګو دوره وکړه، ځای په ځای جرګې جوړې شوې. نو بل استازی راپسې راغی چې ته ګاندیجي ډېر زر غوښتلی او لیکلي دي چې ټول کارونه پرېږده او فوراً باردولي ته راشه. زمون کار تقریبا ختم شوی و. زه سبا له پیښور ته لاړم او د پیښور نه باردولي ته روان شوم. چې بهوپال ته ورسېدم نو د نواب صاحب ADC شعیب قریشي صاحب چې زمونږ د خلافت ملګری و او د مولانا محمد علي جوهر زوم ولاړو.
ما له راغې جوړ تازه مو وکړل. په ما هم ډیر مهربان و. ما ته یې وویل چې راځه سفر کې به ستړی شوی او نواب صاحب وایي چې لږ آرام وکړئ او بېګاله به د هغه میلمه یې. ما ورته وویل چې هلته به ګاندیجي زما انتظار کوي. د نواب صاحب شکریه، واپسۍ کې به ورشم. خو هغه پرې نه ښودم نو زه ورسره د ریل نه راکوز شم او ورسره روان شم. چې مهمانخانې ته ورسېدم نو شوکت علي صاحب هم هلته موجود او په سبا له راته نواب صاحب وویل چې تا به وایسرای له بوزو، هغه سره به د لیده کاته وشي او چې ته څه غواړې هغه به درکړي. باردولي ته مزه، خو ما د هغې دې خبرې سره اتفاق ونه کړو. هغې په ما ډېر زور واچولو خو کار ونه شو. سبا له ترې زه رخصت شم او باردولي ته روان شم. سټیشن له سردار پټیل او دیویداس راغلی و. سټیشن ته نږدې د باردولي اشرم و. دا د ګاندیجي اشرم دی او دې کې همیشه اوسیږي. ګاندیجي سره ملاقات وشو، څه خبرې مو وشوې. ګرمي و او زه سفر هم په ترډ کلاس کې کوم. ومې لامبل او جامې مې بدلې کړې. چې مازدیګر شو نو ګاندیجي سره هوا خورۍ له روان شوم. د CID یو مسلمان انسپکټر زمونږ د خبرو اورېدو دپاره مونږ پسې روان و. خو چې څه وخت ورته زمونږ فکر شو نو شرمنده شو او واپس شو. ګاندیجي به ما سره د سرحد بحث څه لږ ډېر په ورځ کې یو ځل کولو. خو دا خبره یې لا راته کړې نه وه چې د حکومت په شکایت مې رابللی. یوه ورځ یو مسلمان پټیل نمبردار زما د میلمستیا دپاره راغی او ګاندیجي ته یې وویل چې که ته اجازه کوې نو سبا له به دی زما میلمه شي. هغه په ډېره خوشحالۍ اجازه ورکړه او د تللو په وخت یې ورته وویل چې په ده ښې غوښې وخوره، دلته خو موږ په دالو مړ کړو. هغه زه خپل کور ته بوتلم. د هغه ډېر ښکلی کور او هغه ډیر په ښه حالات کې و. ډیر مینه‌ناک سړی و. د هغه اخلاص او محبت برانه هیر نشي. دیویداس سره دوره. دیویداس ګاندي د ګاندیجي په مشوره د باردولي دوره را باندې شروع کړه او څومره اشرمونه چې دلته وو هغه ټول یې راوښودل. د دې اشرمونو تربیت گاهونو یا هغه ساده زندگی زما ډیره خوښه شوه. تر دې پورې په ما اثر وکړو چې زما هم دا خیال پیدا شو چې د خدای خدمتګارو د تربیت دپاره به زه هم داسې اشرمونه جوړوم. د دې ځای خلکو د ازادۍ په جنګ کې ډیره قرباني ورکړې وه او تر اوسه پورې د ډیرو خلکو جایدادونه چې لیلام شوي دي هغه لا هغسې د نورو خلکو په قبضه کې دي. دلته د مسلمانانو او هندوانو تعلقات هم ډیر ښه او د حکومت په ډیرو کوششونو او دباوونو هم مسلمانانو د هندوانو ځمکې اخیستې نه وي او که څه ناڅه یې اخیستې وي هغه یې هم واپس کړې وي. ما چې کوم ځای تقریرونه وکړل هغه داسې و چې مسلمانانو دا ملک د هندو او مسلمانانو دواړو دی او د دې د ازادۍ لپاره تاسو دواړو له اتفاق پکار دی او که په چا کې دا همت نه وي چې د ازادۍ په جنګ کې حصه واخلي نو دومره خو ورله پکار دي چې د ازادۍ په جنګ کې چې د چا ځمکې او مالونه لیلامیږي چې هغه وانخلي او که چېرې چا اخیستې وي نو مناسب دا دی چې اوس یې ورته پرېږدي. مسلمانانو ته مې وویل چې ویښ شئ، که چېرې اوده پاتې شوئ نو دا کوم انقلاب چې را روان دی دې کې به لاهو شئ. انقلاب سیلاب دی او همیشه اوده قومونه وړي او ویښ آبادوي. تاسو ویښ شئ او منظم شئ او د انقلاب نه ګټه واخلئ. څو ورځې پس جواهر لال هم دلته راغی او بیا مونږ ټول سره د ګاندیجي بمبئی ته لاړو او د بمبئی نه بیا زه ګاندیجي او دیویداس ګجرات ته راغلو او دلته ګاندیجي د یو بل نوي اشرم بنیاد کېښود. دلته نږدې د مسلمانانو هم یوه عربي مدرسه وه چې هغې زمانه خبر شو. ما پسې راغلل او زه او دیویداس ورسره د هغې مدرسې کتوله لاړو. په دې مدرسه کې ډېر پښتانه طالبان هم وو. د هغې په لیدو ډېر خوشحاله شوم او ډېرې خبرې مې ورسره وکړې. د مدرسې مقام او احاطه ډېره ښکلې وه. ټول طالبان او استادان مینه‌ناک وو او د ما سره یې ډېرې د مینې ډکې خبرې وکړې. د طالب علمانو په اصرار ما هغې ته مختصر تقریر وکړو او ورته مې وویل چې زه نن ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره ملاقات وشو ځکه چې زما ستاسو نه ډیر توقعات دي. که تاسو د دنیا تاریخ وګورئ نور قومونه د طالب علمانو د قربانیو په ذریعه آزاد شوي دي. دیویداس هم مجبور کړو. هغه هم ورته یو مختصر تقریر وکړو. بیا بیرته راغلو او ګاندیجي سره یو ځای شو. بیا موږ مدارس ته لاړو او خواوشا په ټوله علاقه کې وګرځېدو. زما ډېرې ورځې شوې وې او دا مې خواهش شو چې واپس لاړ شم خو ګاندیجي زه نه پرېښودم او پوهولم یې هم نه او ما سره به یې د سرحد متعلق خبرې کولې او بیا به یې حکومت سره خط و کتابت کوو چې په دې کې ما په اخباراتو کې ولیدل چې د میا احمد شاه او عبدالاکبر خان او علي ګل خان او پیربخش دوی په منځ کې جګړه پیدا شوې ده او ډلهبازي جوړه شوې ده او جرګه 2 ځایه شوې ده. د دې په لیدو زه خفه شوم ولې چې زما د ډلهبازو او نفاق نه ډېره کرکه کیږي.
او زما دا یقین دی چې کوم قوم کې نفاق او ډلې وي هغه خپل منزل ته رسیدی نشي. او نن چې موږ غلامان یو د دې وجه نفاق دی او پرې جنبي دي. ما ګاندیجي ته خپل اراده ظاهره کړه چې زما په غیر حاضرۍ کې دا واقعات را پیدا شوي دي. ما له تلل پکار دي. نو ګاندیجي پس له دې نه د وایسرای ټولې قصې راته وکړې. ما ورته وویل چې دا ټول دروغ دي. ته وایسرای ته ولیکه چې دا ټول زما برخلاف د دروغو پروپاګانډې دي او که ستا یقین نه کېږي نو موږ به هم درشو. او هغه خلک ته راوغواړه چې تا له چا دا ډایري درکړې چې سپیناوی ورسره وکړم. مهاتما جي زما د دې تجویز سره اتفاق وکړو چې زه به ورته ولیکم چې ته منصف شه. دا یې هم وایسرای ته ولیکل چې لارډ ارون ما باندې ډیر تاکید کړی چې ته ضرور سرحد ته لاړ شه. نو که ته ما له اجازه راکوي نو زه به هم سرحد ته لاړ شم. د وایسرای نه دا جواب راغی چې ستاسو د راتلو ضرورت نشته او نه زه دا مناسب ګڼم چې په دې وخت کې ته سرحد ته لاړ شي. نو ګاندیجي ما ته وویل چې زه پوه شوم چې ته په حق یې، پیرنګیان دا نه غواړي. ته زه خپل کار کوه. او بیا یې دیویداس ته وویل چې دی احمد آباد ته بوزه او دا غځای هغه اشرم ورته وښایه او د هغه ځای خلک چې هلته دي هغه ورته وښایه. زه او دیویداس احمد آباد ته روان شو او چې هلته ورسېدو نو خورشید بهن سره مو په سټیشن ملاقات وشو او درې واړه هغه اشرم ته لاړو. د احمد آباد ډیر مزیدار او ښکلی اشرم دی او ډیر عجیبه ځای کې دی او د یو لوی خوړ په غاړه آباد دی. ټول اشرم کې دیویداس وګرځولم. دا اشرم نر او ښځې زمانه چاپېره شول او ما سره ډیر مینه محبت ښکاره کړل. ماښام چې زه څه وخت د لمونځ نه فارغ شوم نو دوی ټول ما له راغلل او د سرحد متعلق یې ما نه سوالونه شروع کړل چې د بعضې سوالونو په اورېدو به زه حیران شوم ولې چې د هغو به هیڅ بنیاد نه و. هغه به صرف زمونږ د بدنامولو پروپاګنډه وه. د خورشید بهن دا خواهش و چې احمد آباد ته نږدې یو پښتون پیر دی او د هغه ډیر مریدان دي او ډیر رسوخ لري. نو که چیرې هغه مونږ سره ملګری شي نو د هغه په ذریعه مونږ ډیر څه کولی شو. ما سره هغه پیر له لاړ شه. ما ورته وویل چې زما خو هیڅ انکار نشته خو دا کار د دې قسم خلکو نه دی او نه یې د دې قسم خلک کولی شي. زه دې قسم خلکو پسې ډیر ګرځېدلی. دیویداس هم زما د خبرې تایید وکړو. نو پس له هغې هغه خبره پرېښوده. ما سره د دوی ډیرې خبرې وشوې او زما نه یې ډیر تپوسونه وکړل. ما سره د ډیر بحث او مباحثې نه پس د خورشید بهن دا خیال پیدا شو چې زه تاسو سره سرحد ته ځم. مونږ چې څه وخت واپس ګاندیجي له روان شو نو دا هم را سره روانه شوه او ګاندیجي ته یې وویل که چېرې ته ما له اجازت راکوې نو زه د خدمت دپاره سرحد ته ځم. هغه اجازه ورکړه او ورته یې دا وویل چې په دې خبره سوچ غور او فکر وکړه. احمد آباد باندې 600 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی. دلته د مسلمانانو ډېرې ښې آبادۍ دي. موږ هغه د پخوانو بادشاهانو آبادۍ وکتلې. دلته ډېرې کارخانې دي چې کپړې پکې جوړیږي. هغه مو هم ولیدې او بل پکې د هندوانو یو لوی قومي کالج دی چې هغې ته ویډیا پټ وایي. د هغې لیدو له هم لاړو. ویډیا پټ والا او زه میلمه کړم او یوه شپه مې ورسره وکړه. دا ډېر ښکلی کالج دی او آبادۍ ډېره ښکلې ده. د دې کالج ډیر زیات قوم پرست هلکان پیدا کړي او روزلي دي او هغوی د هندوستان د ازادۍ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. چې څه وخت ما ویډیا پټ کالج کتلو نو یو هلک مې ولیدو چې زورور ډینټ یې وهلو. ما تپوس وکړو چې دا څوک دی. هغه وویل چې دا د ګاندیجي لمسی دی. په کالج کې هلکان نه وو. د تحقیق نه راته معلومه شوه چې هغه ټول نن په ګجرات کې خواره شوي دي او کلي په کلي ګرځي. زه پوه شوم چې دا په رښتیا قومي کالج دی او په خپلو طالب العلمانو کې قومي جذبه پیدا کړې ده او دا دوی ول چې کوم تعلیم ورکولی شي دا رښتینی تعلیم دی. په احمد آباد کې ډیر پښتانه دي. هغوی سره مې هم لیده کاته وشو. هغوی مې هم د خدای خدمتګارۍ په حقیقت پوهه کړل. په آخري ورځ احمد آباد د هندوانو مسلمانانو یوه لویه جلسه پکې وشوه. په زرګونو ښځې او نر پکې شریک شول. هغوی ته مې یو مختصر تقریر وکړو. د هغوی د هغې مینې محبت شکریه مې ادا کړه او ورته مې وویل چې موږ یوه نوې ورورولي جوړه کړې ده چې د هغې نوم خدای خدمتګاري دی. خدای ته خو د خدمت ضرورت نشته. د خدای خدمت د مخلوق خدمت دی او موږ که هندوان دی او که مسلمانان یو د خدای مخلوق یو. دښمنانو د یو بل نه جدا کړي یو او په حقیقت کې یو یو. جلسه ختمه شوه او موږ واپس ګاندیجي له راغلو. ګاندیجي له د وایسرای لارډ ولینګټن ځواب راغلی. زما په لیدو په خندا شو چې ته بالکل رښتینی او حکومت دروغجن دی. حقیقت دا دی چې حکومت د خدای خدمتګارو تحریک نه پرېږدي
او دا تحریک نه غواړي. زه پوه شوم او اصلیت راته په ښه شان معلوم شو. وایسرای وایي چې دلته مه راځئ او ما ته هم لیکي چې تا ته د سرحد ته د تللو اجازت نشته، نو زه تاسو خپل کار کوئ. حقیقت دا و چې د حکومت د دې پروپاګنډې نه مطلب دا و چې ګاندیجي او زمونږ په منځ کې مخالفت پیدا کړي، ما ونیسي او زمونږ تحریک ختم کړي. او چې حکومت پوه شو چې ګاندیجي په هیڅ شان دوی ونه پرېږدي، نو موږ د هغوی د پنجو نه بچ شو. دوی ته معلومه شوه چې که موږ دی ونیسو نو د کانګرس دا صلح ماتیږي. زموږ ډیر کسان دوی د دفعه 140 لاندې نیولي، د دوی مطلب خو زما په نیولي کې خو دې کې ناکامه شول. ګاندیجي زه یوه میاشت ځان سره وساتلم او چې د هغه تسلي وشوه نو زه یې رخصت کړم. دیویداس هم ما سره د احمد آباد پورې راغی. زما د هغه ځای نه د روانېدو په وخت د مهاتما جي سیکټر مهدیو ډیسای صاحب راغی او ماله یوه لویه پړپړه راکړه چې هغه مهاتما جي ته زموږ د 400 اسسټنټ کمشنر لیکلی وه. د هغه پیرنګی و چې حبیب نور پرې حمله کړې وه او هغه پرې پانسي شوی و. د بابړي د ډرامې قصه هم پکې وه. هغه راته وویل چې د دې ځواب مهاتما جي له راولېږه. ما شیټۍ جب کې واچول او گاډي کې را روان شوم. یوه شپه مې اجمیر کې، یوه شپه مې جیپور کې او بله شپه مې ډیلي کې وکړه او بیا کلي ته واپس راغلم. بابړه کې ډرامه او زمونږ کمزوري ملګري. څومره چې به حکومت مونږ سره سختی کوله هومره به زمونږ خلک پوهېدل او چتېدل، او څومره چې به زمونږ تحریک ترقی کوله او خدای خدمتګار به زیاتېدل هومره به حکومت خپل زور او ظلم زیاتولو. د 400 او بابړي بعضې ماشومانو هسې د ټوقو یوه ډرامه وکړه خو حکومت بانه لټوله. زه په دوره وم. ډیپټي کمشنر زمونږ سیکټر عبدالاکبر خان او احمد شاه او عبدالله شاه وغوښتل او په دوی یې دومره روب واچولو چې عبدالاکبر خان د ډرامې والاو نه خپله بیزاري څرګنده کړه. دا جرأت یې ونه کړو چې ډیپټي کمشنر ته یې ویلی وی چې دا خو د هلکانو لوبه وه، داسې لوبې هلکان ټول عمر کوي خو حکومتونه دومره اهمیت نه ورکوي. حکومت ته چې زمونږ کمزوري معلومه شوه نو فوراً بله ورځ 400 ته پوځونه او توپې راولېږلې. د ډرامې هلکان یې ګرفتار کړل او پوځونه یې د پړانګو بابړي او 400 په کوڅو کې ورخوشې کړل. بله دا چې په یوه عامه جلسه کې د 400 په جامع مسجد کې میا احمد شاه په دې هلکانو ملامتیا وویله او خپله بیزاري یې ترې ظاهره کړه چې د دې نتیجه دا شوه چې حکومت هغوی ونیول او یو کال او دوه نیم کاله په دې دومره معمولي خبره قید کړل. زه چې د دورې نه واپس راغلم نو پړانګو بابړي او 400 ته لاړم. خلک مې جمع کړل او د صبر تسلی یو تقریر مې ورته وکړو او د حکومت په دې قسم پالیسۍ مې نکته چینی وکړله چې دا خو هلکانو یوه ټوقه وه. حکومت ترې بوقه جوړه کړه. زموږ خلکو کې چې خفګان او مایوسي پیدا شوې وه هغه لرې شوه او تسلي وشوه. زمونږ په ملګرو ډیپټي کمشنر دومره ویر او هیبت راوستو چې ما ته په 2 پښو شو چې ته ټوله ورځ دورې کوي، جلسې کوي او په هغو کې غیر ذمه دارانه تقریرونه کوي او خلک دومره خدای خدمتګار شول چې په هغو قابو موندل ګران شو. په دې وجه موږ د تحریک نه استعفاګانې ورکوو چونکې دوی زموږ زاړه ملګري وو، نو زما د دوی استعفاګانې خوښې نه وې. نو دا فیصله مو وکړه چې مردان ته لاړ شو. قاضي صاحب عطاالله خان او سمین جان سره دی کې مشوره وکړو. موږ لاړو د قاضي صاحب سره مو شپه شوه. د شپې مو دا خبرې شروع کړې. زما عجیبه ملګري وو. په کار خدا و چې د شپې ورځې په کار کولو یې ما ته ډاډ را کړی وی خو زه یې ملامته کولم. د دوی ټولو دا خواهش و چې زه د دا جلسې پرېږدم او د دوی په شان دې په قلاره کښېنم. ما ورته وویل چې کار را باندې مه پرېږدئ او چې تاسو څه وایئ هغسې کار به کوم. تاسو ماله یو لیکلی تقریر راکړئ، زه به هم هغه په جلسو کې خلکو ته کوم. خو هغوی دا هم ونه منله او راته وویل که ته دا جلسې بس کوې نه نو موږ استعفاګانې ورکوو. قاضي صاحب سمین جان او د هغوی نورو ملګرو د هغوی ملګرتیا کوله. ما دوی ته وویل چې د ګاندیجي او لارډ ارون صلح چې دا عرضي صلح ده او د راوند ټیبل کانفرنس چې دی دا کامیابیږي نه او دا چې کله ناکامیاب شي نو د ټولو ناول به ما نیسي او که موږ تقریر وکړو او که ونه کړو، که جلسې وکړو او که ونه کړو نو هم ترې خلاصېدی نه شو. نو دا موږ له خدای یو وخت را کړی دی. په کار ده چې د دې نه فایده اوچته کړو او شپه ورځ په ځان یې وکړو او په دې خپل قام پسې وګرځو. او چې تاسو دا وایئ چې خپل تقریر کې دا خبره مه کوه چې د پیرنګي یو ښکر مو مات کړی دی او پاڅئ پښتنو ملا وتړئ چې دا بل ښکر یې هم مات کړو. نو اوس تاسو ما ته ووایئ چې زه دا ونه وایم نو څه ووایم؟ هغې ما ته وویل چې ته وایه چې موږ حکومت ته لاس ورکړی دی. ما ورته وویل چې زه ستاسو نه پوښتنه کوم چې ایا په دې خبره به پښتانه پوه شي او کومه جذبه چې زه پیدا کول غواړم هغه به پکې پیدا شي.
د هغوی خبرو ته مې مجبوراً غاړه کېښوده چې دوی ورانه جدا نشي. حالان کې دا خبره ماته ښه نه ښکارېده او عجیبه خو لا دا وه چې زموږ 2 جلسې مقرر شوې وې او د هغو اعلانونه هم شوي وو. یوه سودم کې او بله د خلیلو په سپینه وړۍ کې راته وې چې دې له به هم نه ځې. میا عبدالله شاه او جعفر شاه وویل چې مونږ خو استعفا ورکوو نن دی او که سبا، ولې چې حکومت مونږ گرفتاروي. مونږ یې ډیره تسلي وکړه خو رضا نشو. بیا ورته مونږ وویل چې ښه د استعفا ورکړئ خو چې اخباراتو کې چاپ نه کړئ ځکه چې حکومت به د دې نه ناجایزه فایده اوچته کړي. خو هغوی هم دا ونه منله. د هغوی دا خیال و چې د دې نه مونږ حکومت خبرو چې مونږ د دې تحریک نه ویزاره یو. زمونږ د نورو دوستانو ورته وویل چې دا خبرې د حکومت نه هسې هم پټې نه پاتې کیږي. خو بیا هم هغوی په اخباراتو کې اعلان وکړو. شپه ډیره تللې وه. د دې خبرو نه پس مونږ ویده شو. خو دغه شپه په ما ډیره بې ارامه تېره شوه او ټکی خوب مې ونه کړی شو. ما د خپل بدنصیبه قوم ته کتل چې اول خو د دوی د خدمت څوک نه وي او که څوک یو نیم پیدا هم شي نو څوک د خدمت موقع نه ورکوي. سهار چې زه او قاضي صاحب د ګرځېدو دپاره لاړو نو ما قاضي صاحب ته دا خبره وکړه چې ښه دی چې تاسو دا ناروا په ما کوئ نو چې د قیامت په ورځ حساب کتاب کیږي نو زه به ستاسو ګریوان ته لاس اچوم او د دې ټولو خبرو ذمہوار به تاسو یې او ستاسو د دې فیصلې نقصان چې قوم او ملک ته رسیږي د دې ذمہواري به هم ستاسو په سر وي. نو قاضي صاحب ما ته وویل چې زه څه وکړم. ما ته هم دا خبره مناسبه نه ښکاري خو که نه یې منو نو دوی وتښتي او موږ په ډاګه پرېږدي چې چای مسخله. نو قاضي صاحب دوی سره د سودم او د سپینې وړۍ ذکر وکړو او دوی یې په دې رضا کړل چې دې جلسو له دې لاړ شي خو په دې شرط چې تاسو ورسره لاړ شي او چې تاسو ورته څنګه وایي هغسې تقریر به کوي. یوې جلسې له راسره میا صاحب احمد شاه او بلې له راسره عبدالاکبر خان لاړل. د سودم په جلسه کې چې قوم کومه سپاسنامه را کړې وه نو په هغې کې دا ذکر هم و چې تاسو د پښتنو د شان سره چې د 1 لک خدای خدمتګارو اعلان کړی و دا لږ دي. موږ د دې نه زیاتو ته تیار یو. د دې علاقې خانان او ټول خلک د قاضي صاحب د کار په برکت موږ سره د ملګرتیا دپاره تیار شول. د سپینې وړۍ جلسه چې شروع شوه نو ډېرې ښځې هم دې جلسې له راغلې وې چې په دې کې یو هوایي جهاز راغی او په دې ښځو راغوټه شو. ډېرې ښځې وتښتېدې خو ما چې ورته آواز وکړو چې تاسو څنګه پښتنې چې د هوایي جهاز نه تښتئ نو ټولې را واپس شوې. هواباس خپل جهاز ډېر ځله د هغې په سرونو تیر کړو چې ښځې ونه وېرېدې نو مایوسه شو او واپس لاړو. چې جلسه ختمه شوه نو زه د میا صاحب سره کلي ته راغلم. نورې دورې پاتې شوې او زه د کلي نه بهر ته تللی نه شم. د خدای دې فضل ته ګوره چې زما تلل راتلل بند شول. نو بیا خلکو اتمانځو ته تلل راتلل شروع کړل. زما کار جاری شو او ډېر ښه کېدلو. میا صاحب چې لویې جرګې سیکټر و د څه ضروري معاملاتو د فیصلې دپاره یې لویه جرګه اتمانځو ته راوبلله. چې کار ختم شو نو پیر شاهنشاه او سردار رامسنګ ما ته د دورې کولو وویل. ما ورته وویل چې زما خو عذر نشته خو صدر صاحب عبدالاکبر خان او احمد شاه میا صاحب زه د دورو نه منع کړی. تاسو که ما غواړئ نو د هغوی نه اجازت واخلئ. هغوی میا صاحب مجبور کړو او ما له اجازت راکړو او هغوی سره د دورې دپاره روان شوم. ما د کوهاټ او بنو کلي په کلي دوره وکړه او ډېرې ورځې مې پکې تېرې کړې. ډېرې جرګې جوړې شوې او ډېر خلک خدای خدمتګار شول. چې دا غذا یې واپس راغلم نو سید فضل لطیف په هاري چند کې د لویې جلسې تنظیم کړی و او ټولو مومندو او رانیزو له یې دعوتونه لیږلي وو. هغه زه هغې جلسې له بوتلم. ډېر مخلوق جلسې له راغلی و. جلسه وشوه. ما پکې تقریر وکړو چې پښتنو ورونو موږ ټول یو قوم یو او د یو بابا اولاد یو. زموږ مثال د یوې ونې دی چې دې کې ډېرې څانګې وي خو مونډ یې یو وي او چې څوک د هغې ونې نه یوه څانګه پرې کوي نو د هغې ونې سیوري ته نقصان رسي او که د هغې ونې مونډ وچ شي نو ټولې څانګې یې وچې شي. نو نن ورځې پیرنګیان لګیا دي دغه څانګې ورو ورو پرې کوي. تاسو ویښ شئ که دغه څانګې ختمې شي نو ستاسو بچي به په نمر پاتې شي او د سر سیوری به یې ورک شي. نو که چیرې دغه منډ وچ شو نو دغه ټولې څانګې به یې وچې شي یوه به هم پاتې نشي. زه تاسو ته وایم چې دښمن لګیا دی تاسو ورکوي او په دې کوشش کې دی چې دا منډ وچ شي. که تاسو نه دا منډ وچ شو نو بیا به ورک شئ. پاڅئ د خپل کور جوړ کړئ. دا بیلوالي پرېږدئ. یو قوم شئ. که یو قوم شوئ نو ستاسو دنیا به هم آباده شي او آخرت هم. چې جلسه ختمه شوه نو زموږ د تنګي کارکنان کلي ته رخصت شول او زه او فضل لطیف باچا بدرګې ته او بیا رانیزو ته لاړو او د هغې علاقې دوره مو وکړه. چې د هغې ځای واپس شو نو غلام محمد خان د لون خوړ د جلسې تنظیم کړی و. زه او میا احمد شاه او عبدالاکبر خان هلته لاړو. دلته هم ډېره لویه جلسه وشوه او ډېرې زنانه ورله راغلې وې او په هغه جلسه کې ما سره زنانو دا وعده کړې وه چې که د ظلمونه پوره نه شوه
فخر افغان جنکۍ به دې ګټینه